سلام، یو ځل بیا ښه راغلی ټول، ستړي مه سئ او زه هیله من یم چې د نن ورځې بحث مو هم په ښه توګه پیل او پای ته ورسیږي. نن د ثور 15مه ده او د اګوست کونت او د هغه د ټولنیزو افکارو په رابطه باندې بحث کوو. دغه بحث مو ویشلی دی په 2 برخو. په پیل کې به د اګوست کونت د معرفي او د ژوند مراحلو په هکله خبرې تر باورونو او د نظریو پورې. احتمالا اوسو کولی په راتلونکي لیکچر کې د پاتې برخه وړاندې کړو. په تیر لیکچر کې تیر بحث کې موږ د ټولنپوهنې د منځته راتلو لومړنیو کلونو په هکله خبرې وکړې. هغه تصویر مو وړاندې کړ چې د فرانسې د 18مې 18مې او 19مې پیړۍ د وضعیت ښودنه کوي. ټولنپوهنه په داسې یو وضعیت کې منځته راغلې وه. هغه مشخص عوامل مو یاد کړل چې د یو نوي فکر او د یو نوي علم په منځته راتلو کې اغیز درلود او هغه ډلبندۍ مو یاد کړې چې د فرانسې د همغه وخت د سیاسي، اجتماعي، فرهنګي او تاریخي تأثراتو په وړاندې غبرګون درلود. دوی ځینې موافق وو، د تغییراتو د بدلونونو ځینې مخالف وو. دا مو هم یاد کړل او وروسته کې راغلو هغه مشخص شخصیت ته چې هغه د ټولنپوهنې د منځته راوړونکي چې نن پرې باندې بحث کوو د ده په افکارو په ژوند باندې اغیز درلود، سن سیمون. د سن سیمون په رابطه مو ځینې ابتدایي خبرې وکړې. هغه یو اغیزمن شخصیت و، اغیزناک شخصیت و په له ځانه وروستو نسلونو باندې، خصوصا د افکار پوهنتونونو ته ورسېدل. د همغه وخت د پوهنتونونو محصلینو د افکارو استقبال کوو. دی د ټولنیزو بحثونو یو ځانګړی وړاندې کوونکی و، لیکوال و، سیاستوال و او د فردي ازادۍ پلوی و چې دی په یو بله برخه کې په سیاسي مکتبونو باندې وروسته اغیز وکړ. له بله اړخه دی په خپله د ټولنیزو ډلبندیو، قشرونو او طبقاتي بحثونو پیلوونکی هم دی په یو معنا. د افکارو په تاثیر کې لکه اګوست کونت او لکه کارل مارکس غوندې متفکرونو وروسته خپل لوی نظریې وړاندې کړې. دا د سن سیمون بحث و. سن سیمون د دغه شخصیت په ژوند کې چې نن یې وایو ځانګړی تاثیر درلود. د ده استاد و، ملګری و، مشاور و او همکار و. سن سیمون د ده نه څه کم 40 کاله مشر و. هغه د همغه وخت ورځپاڼو کې لیکنې کولې او یو ځانګړی بنسټ یې ځان ته درلود د لیکنو او د ژورنالیستیکي بحثونو چې همغه وخت پورې مربوط وو او د انتقادي بحثونو. په 1818 کال کې دغه اګوست کونت چې نن پرې باندې موږ بحث کوو، دی ورسره اشنا سو، ورسره یې کار پیدا کړ او لکه څنګه چې نن به یې په فهرست کې وګورئ او تر پایه پورې به یې توضیح کړم. د اګوست کونت د ژوند بهترین کلونه چې دی پکې راضي و، یو سرمسته او خوشحاله لوستونکی و او لیکونکی و، هغه همدغه د سن سیمون سره د اوسېدو کلونه و چې 6 کاله یا 7 کاله وغځېد. له هغې وروسته زموږ ټولنپوه او ټولنپېژندونکی تر پایه پورې خپل د عمر نهیلی، ارمانجن او منزوي شخصیت پاتې شوی دی. اما په ادامه کې به تاسو وګورئ چې د ده افکارو څومره تاثیرات درلودل. ښه، د نن ورځې د ټول بحث جدول مو دا دی. موږ د اګوست کونت د ژوند زمینې باندې بحث کوو. که څه هم په علمي بحثونو کې د یو فرد د ډیر شخصي ژوند په رابطه باندې خبرې اغیزمنې او مهمې نه ګڼل کیږي، اما د ټولنپوهنې د بحثونو په رڼا کې ځینې وخت ځینې شخصیتونه په دې خاطر چې په ټولنه کې ځانګړې اغیزه درلودلې وي د خپلې اغیزې په کچه مهم ګڼل کیږي، حتی د هغه شخصي ژوند، حتی د هغه شخصي حالات او افکار. په دې خاطر موږ د اګوست کونت د ژوند ځینو برخو سره تماس نیسو او روښانه کوو او هڅه کوو چې هغه برخې د ژوند روښانه سي چې د ده په وروستیو کلونو او د ده نه په تاثر د نورو نسلونو او د نورو پوهانو پورې اړوند مهم ګڼل کیږي. موږ
د اګوست کونت د پیژندنې او د د ټولنپوهنیزو افکارو ټول بحث په 2 لیکچرونو ویشلی دی. اوس بحث کې نننی بحث کې د اګوست کونت په رابطه خبرې کوو. د ژوند اوله نیمایي برخه تر یو ځایه پورې د باورونو مسئله، د طرحو مسئله، د نظریو مسئله او د ادعاګانو مسئله چې درلوده، دا نن تر یو ځای پورې په مخ وړو. هغه ځای کې چې د خپله دویمه نظریه د علومو د ویش په رابطه وړاندې کوي، هغې نه وروسته پرېږدو راتلونکي بحث او لیکچر ته. په دې عنوانونو کې تاسو یو 2 جالبو مفاهیمو او ترکیبونو سره مخ کېږئ، لکه ټولنیز فزیک، او دا همغه څه دي چې د همدې نه زموږ د ټولنپېژندنې بحثونه پیل شوي دي او پیلېږي. د جامعه شناسۍ اول نوم ټولنیز فزیک دی چې نن پرې باندې بحث او خبرې کوو. د اګوست کونت روش په جامعه شناسۍ کې څه و، د څرنګه ټولنه مطالعه کوله، دا هغه ډېره مهمه، جالبه او روزونکې او ښوونکې پوښتنه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې موږ ډېر زموږ د ذهن هغه اړخونه هم روښانه کېږي چې د ټولنې رابطه باندې فکر وشو کولی لږ تر لږه. او دا لومړنی کس چې په دغه ډول فکر کوي او دې فکر کول د خپل علمي فکر وایي او بیا خپل ځانګړی روش تعریفوي او خپلې ځانګړې ادعاګانې لري چې هغه ادعاوې ځینې وخت د پیغمبرۍ تر کچې پورې تعریف شوي دي ورته، چې دومره لوی ادعاګانې درلودې د د ژوند په رابطه باندې مطرح دي. په هر حال هیله ده چې وشو کولی دا عنوانونه د وخت سره سم په مخ یوسو او خپل بحث ته ادامه ورکړو، ورته ورسېږو. ډېره مهمه نقطه د جامعه شناسۍ په رابطه دا ده چې له دې جامعه شناسۍ د منځته راتلو نه دا فرمول نورو برخو ته، د نورو پدیدو د منځته راتلو لحظو ته، شرایطو ته هم تاسو انتقالولی شئ. هغه د پوهېدو وړ قاعده دا ده چې همیشه یو نوی علم، نوی فکر یا نوی پدیده د زاړه فکر، د زاړه علم یا د زړې پدیدې د پای ته رسېدو نه وروسته پیلېږي. دا یوه قاعده ده چې انسانان یې درک کوي. د نړۍ په رابطه، د نړۍ په ډېرو پدیدو کې داسې شته. حتی د نسلونو په رابطه هم دا خبره ده، حتی د ډېرو مهمو افکارو په رابطه هم دا خبره ده. موږ د جامعه شناسۍ په رابطه باندې داسې وایو چې هغه مخکیني افکار چې د ټولنې په رابطه هماغه وخت مطرح وو، د ټولنې اړتیاوو ته یې ځواب نشو ویلی. دا یو مکتب د جامعه شناسۍ دی، کارکردګرایي، چې هره پدیده باید ټولنې ته په آن وخت کې چې دا پدیده موجوده ده او غواړي دوام وکړي، د ټولنې مهمو اړتیاوو ته باید ځواب ووایي. هغه وخت چې اګوست کونت دا خبرې کوي، غواړي ووایي چې په دغه اوسنیو شرایطو کې زموږ شته پدیدې، افکار او نظریات، علم زموږ د ټولنې دغه اوسنیو ضرورتونو ته، پوښتنو ته ځواب نشي ویلی. بناء اړتیا دا ده چې یو نوی علم منځته راشي، یو نوی فکر منځته راشي، او ځینو نورو د ده نه وړاندې لکه سن سیمون داسې فکر کوو چې وخت د دې راغلی دی چې اثباتي علوم منځته راشي، وخت د دې راغلی دی چې د ټول علوم یو لاسې شي. داسې فکرونه یې کول هغه وخت. په دې خاطر هم نوې پیژندنه همیشه د زړې پیژندنې د زاړه حاکم فکر د پای ته رسېدو وروسته کېږي. ولې شرط دا نه ده چې حتما دا قاعده باید 100% کې په همدغه بڼه وي. کېدلی سي لکه څنګه چې د اګوست کونت په نظریه کې ده، یوه برخه د یو ټولنیزې پدیدې یوه برخه بدله شي، څو برخې لا زړې پاتې وي، یوه برخه یې نوي شي، یا په یوې پدیدې کې د ځینو برخو د بدلون پیلامه وي، د ځینو برخو د له منځه تلو پیل وي. همداسې ځینې برخې کېدی سي دوام وکړي، ځینې برخې نوي سي. په هر حال یوه قاعده چې انسانان یې درک کوي په ټولنه کې د متضادو پدیدو شتون چې کارل مارکس یې مطرح کوي، او د ځینو هغسې پدیدو شتون چې له منځه تلو سره یې سړی کولی شي پیشبیني وکړي، اټکل وکړي چې یوه نوې پدیده منځته راځي. بناً د ماکس ویبر بحث دا دی، د اګوست کونت بحث دا دی چې ټول هغه علم چې له دې نه وروسته منځته راغلی دی، د هغه پخواني علم په نه ځواب ویلو منځته راغلی دی، په ناکارآمدۍ منځته راغلی دی، او پخوانی علم نشي کولی کار ورکړي، په درد ولګېږي، یا د ټولنې ستونزې حل کړي. یا وروستني تعبیر سره هغه نور علوم تر اوسه پورې په دې لاره دي چې تر څو ځان اثباتي وضعیت ته ورسوي. تر اوسه پورې اثباتي وضعیت ته نه دي رسېدلي، دا د خپل په اصطلاح باندې چې تکمیلي وضعیت پیدا کړي ځان ته او ټولنې ته په مشخص ډول سره ګټور واقع شي.
دوم، اصلا د ټولنپېژندنې موضوع د انسانانو د ټولنیز چلند پوهېدل دي. یو تفکیک دلته دا دی چې ټولنیز چلند کولی شو ووایو چې د انساني علومو موضوع ټوله د انسانانو د چلندونو پوهېدل دي، د هر ډول چلندونو. ځینې ټولنپوهان داسې باور لري چې انسان هیڅ شخصي او فردي چلند نه لري، هیڅ شخصي او فردي چلند نه لري. تاسو چې هر چلند کوئ، هر رقم رفتار ترسره کوئ او انجاموئ، هغه رفتار اجتماعي رفتار دی. که ځان په آینه کې ګورئ، که د چا نوم اخلئ، حتی فکر کول ټولنیز دي. په دې ټولنه کې وګړي دا ډول فکر کوي، د دې ټولنه کې شته کسان بل ډول فکر نشي کولی د دې ټولنه نه د باندې وي. دا د ځینو ټولنپوهانو ادعا ده داسې. بناء د ټولنپېژندنې د دغه نوي علم چې ورو ورو بحث مطرح دی د اګوست کونت په ژوند کې، موضوع د ټولنیز د انسان ټولنیز چلند مطالعه کول دي. هغه چلند چې موږ یو د بل په وړاندې کوو، د نورو انسانانو په پام کې نیولو سره یې کوو، د نورو انسانانو په اړوند یې کوو، یا د نورو انسانانو پورې په مسؤلیت کې کوو. د هغو چلندونو مطالعه د ټولنپوهنې موضوع ده. ښه، دی دا تفکیک هم په دې خاطر کوي چې دغه علم له نورو علومو بیل دی، ځکه خو هغه شته پخواني علوم په مستقیم او منظم ډول سره دا مطالعه نه کوي. وروستۍ ادعا دا ده چې د ټولنپېژندنې اصلي کمال په دې کې دی چې د انسان چلند په منظم ډول سره مطالعه کوي او په هدفمند ډول سره مطالعه کوي، ورته فرمول لري، روش ورته لري، او په نتایجو باندې ځانګړې برنامه‌ریزي کوي او د پیشبیني وړ یې ګرځوي. په دې خاطر دا د نور علومو سره تفاوت لري. په ادامه کې بیا دا هم روښانه کړو چې طبیعي علومو سره دا څه ارتباط لري، که نن بحث کې ورته ورسېدو. د ټولنپېژندنې اصلي بنسټګر که په فردي لحاظ بحث پرې باندې وشي چې یو کس پورې راګرځي، که څه هم د ځینو د اوسنیو نسبي نظریو او افکارو چې حاکم دي په نړۍ کې، د دو په رڼا کې یو کس نشي کولی یو علمي رشته منځته راوړي. نن څوک دا ورسره نه مني، په دې خاطر چې دغه ډول تحلیل ډېر ګڼ شوی تحلیل دی او ډېر زیات د پراخو پدیدو او د پراخو لاملونو په شتون باندې ټینګار کوي، په حضور او تاثیر ټینګار کوي. نن هغه زمانه نه ده. د نن ورځې افکار په نړۍ کې حاکم افکار دا وایي چې د هیڅ تغییر او د هیڅ پدیدې تر شا یو لامل نه دی، بلکې څو لاملونه پراته دي. د هیڅ پدیدې د منځته راوړلو یو شخص اصلي لامل نه دی. ولې په هر حال د ځینو ډېرو مهمو څېړونکو او تاریخ لیکونکو، د ټولنپوهنې تاریخ لیکونکو په اعتراف، اګوست کونت یوازینی شخص دی چې د ټولنپوهنې اصطلاح یې منځته راوړه او د دې لپاره یو ځانګړی فکر، موضوع او روش وړاندې کړی دی. آنتوني ګیدنز انګلیسي مشهور ټولنپوه دی، د نړۍ په کچه باندې نظریات وړاندې کوي. دی خپلې ځانګړې خبرې او څېړنې د اګوست کونت په رابطه لري. دی وایي چې اګوست کونت هغه بلند پروازه ټولنپوه دی چې د ټولې نړۍ لپاره برنامه وړاندې کوي په عامه معنا، او د فرانسې لپاره برنامه وړاندې کوي په خاصه معنا، د فرانسې د ټولنې لپاره. او که څه هم د ټولنپوهنې په منځته راوړلو کې ډېر نور پوهان دخیل او شامل دي په غیر مستقیم ډول، په عامه معنا چې تیر لیکچر کې مې ویل په عامه معنا ټولنپوهنه، اما په خاصه معنا ټولنپوهنه باندې اصلي برلاسی کس او منځته راوړونکی کس یې اګوست کونت دی. اګوست کونت څوک دی؟ دی په فرانسه کې زیږېدلی دی، مونتپیلیر یا مونتپیلیه ترجمه سوی دی، د ده سیمه ده، په همدغه ځای کې دی زیږېدلی دی په 1998 کال او 59 کاله عمر یې کړی دی. یو ځانګړی با استعداده او پیاوړی زلمی چې په ډېر ښه فرصتونو کې چانس درلود چې زده کړې وکړي. د فرانسې د هماغه وخت په ډېرو ښو پوهنتونونو کې د ده لپاره د ورتلو امکان موجود و، لکه څنګه چې دی بیا ایکول پولیتکنیک کې درس وویل. دی په ریاضیاتو باندې پوهېده، په طبیعي علومو پوهېده، زده کړې کولې، په فلسفه باندې پوهېده، د فلسفې زده کړې کړې وې. او چانس یې دا و چې د ډېرو سترو او ښو پوهانو سره یې زده کړې کولی شوې د هماغه وخت. فرانسه که څه هم په دغه کلونو کې چې موږ تیر لیکچر کې هم وویل، په دغه کلونو کې ډېر ښه ارام وضعیت له سیاسي اړخه نه درلود، اما له اکاډمیک اړخه او له علمي او فرهنګي اړخه په اروپا کې هم هماغه وخت هم د ډېرو پرمختللو ټولنو او د ډېرو
د حساب وړ مرکزونو ګڼل کېده په طبیعي علومو او په ریاضیاتو کې. د ده د ژوند په رابطه باندې ویل کېږي چې دی د مکتب او د پوهنتون په دوره کې یو شوخ او بې پروا او ماتونکی قانون ماتونکی محصل ګڼل کېده. د خپلو استادانو او د ډیرو استادانو په افکارو باندې نیوکې درلودې. ځینې وخت یې همالته مستقیم ویل او ځینې وخت په دې بحثونو باندې اخراج شوی هم دی. د ده تغییر په ژوند کې په درسي او اکاډمیک ژوند کې ډیر نه دی مطرح شوی. د اول نه چې دی خپل ځان ته ځانګړی فکر کوو تر پایه پورې. جالبه به دا وي د ده په رابطه چې وروسته کې بیا وایم د یو ځانګړي ذهني او فکري پرهیز باندې باور درلود، د کوچنیوالي نه ده، په ځوانۍ دوره کې هم او په زړتوب کې هم. دی نقص هم دی، مثلا د مطالعه نه کوله، د ځینو هغو افکارو مطالعه نه کوله چې د ده په باور د ده فکرونه یې له منځه وړل. همدې ته یې پرهیز ویل. د ده ویل چې ځکه په اوسنۍ اصطلاح ووایم لکه موږ چې د خوړو رژیم لرو، د فکر کولو رژیم درلود او داسې باور یې درلود چې ځینې مطالب باید مطالعه نه شي، ځینې فکرونه باید قالبونه باید وانه خیستل شي، ځکه ستاسو اصلي د فکر قالب رانوي، ستاسو منطق بدلوي، ستاسو خپله هغه شته نظریه یا علمي باور کیدای شي درته خراب کړي او له منځه یوسي. په همدې خاطر هم دی د کوچنیوالي نه او د ځوانۍ دورې نه دغسې و او د ده په ژوند کې دا څرګند دي. منفي تاثیر یې دا و چې تر پایه پورې دی حاشیهي پاتې سو. تر پایه پورې داسې دانشمندان او پوهان له ده سره په یو ځانګړې اړیکه او ارتباط کې نه و چې د ده افکار نقد کړي، ورته اصلاحي کړي، پوهنتوني کړي، په علمي نظریو یې واړوي او خپاره شي او تاثر ترې منځته راشي. برعکس دی منزوي پاتې شو او تر پایه پورې حاشیه کې پاتې شو د همدې عادت له مخې. ځینې مثبت عادتونه یې زحمت کشي، ډېر ځانګړی زیارکښی، ورسره ډېر زیات منظم نظم د ژوند تر پایه پورې په ټولو برخو باندې اغیز درلود او د خپل مذهب چې وروسته یو مذهب یو دین وړاندې کړی و، د هغه لپاره درې اصله او درې مهمې درې مفاهیم او مهم عناصر ټاکلي وو. یو یې نظم و، مینه یا ایثارګري، نظم او بشرطه ګټورتیا. په دغو باندې د باور درلود. بناء نظم د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده. لکه څنګه چې پوهیږو د ډېرو پوهانو په ژوند کې نظم موجود و چې دومره تاثیر درلودلی دی، یعنې د نظم او د تاثیر ترمنځ کیدلی شي مهمه رابطه موجوده وي. اما د ځینې اکاډمیک فرصتونه درلودل او د دغو فرصتونو نه په استفادې سره ځینو شنونکو دا یې ښودلی چې د ده ذهن وده کړې ده او ځانګړې وده یې کړې ده. مثلا د هغو فرصتونو نه یو همغه پوهنتون و چې ده پکې درس ویل. هغه وخت کې ډېر کم ممکن کېدل چې په داسې شرایطو کې څوک وسي کولی په هغه پوهنتون کې درس ووایي. د هغه اکوال پولیټکنیک محصلینو خاصیت دا و چې د کوچنیوالي نه د خپلې درسي دورې په لړ کې د اول نه دوی د ډېرو لوی لوی فکرونو درلودونکي وو. یعنې مثلا فکر به یې کوو چې څوک دلته درس وایي چې کله دې نه فارغېږي ووځي دا بیا په نړیوال او ډېر ستر ملي شخصیت باندې بدلیږي. دا باور و د دې پوهنتون په رابطه او کیدلی شي زه فکر کوم کیدلی شي په دې خاطر چې باورونه ډېر مهم دي د ده په ژوند کې هم دغو باورونو دی هڅولی چې دومره لوی او اغېزمن کار وشي کولی. بل دا و چې د ډېرو ښو لیکوالانو او استادانو سره یې سر و کار و په هغه وخت کې او دی ترې متاثر شوی دی. مثلا د ریاضي ډېر وتلي شخصیتونه او همداسې طبیعي علومو ډېر تکړه او فوق العاده شخصیتونه په دې پوهنتونونو کې درس درلود چې دلته درس ویل. بله مهمه مسله چې تیر کې هم یاده شوې د سن سیمون شتون و. سن سیمون ورسره په 20 کلنۍ کې اشنا شوی دی. دی 20 کلن هغه وخت د ده د عقلي ودې او د ذهني تکامل په چټکتیا کې په نظم کې ځانګړی رول ورته درلودلی دی. کیدلی شي موږ ځینې له نسلي اړخه او له سني اړخه په داسې شرایطو کې واقع سو او داسې وخت کې د ودې لپاره په یو زمینه کې برابر شو چې یا مو عمر زیات وي یا مو د مهمو کسانو سره چې هغه بدلونکي کسان دي او فکري قدرت او ځواک لري د هغه کسانو سره مو مخه نشي او دا له یو اړخه په وطني اصطلاح یو کم طالع والی ده. که څوک ډېر طالع مني
د خپل د عمر په حساسو وختونو کې ډېر مهمو شخصیتونو سره سر کیږي او هغه په ژوند باندې مثبت تاثیر لري لکه څنګه چې د په هکله درلود. د فرانسې علمي وضعیت هم هغه کسانو لپاره به چې علمي فکر کوو او د زده کړې پسې ول شرایط برابر وو او دا طبیعي ده چې په علمي شرایطو کې علمي وده ممکنه کیږي. اما د ځینو نور اړخونو له فرهنګي تاریخي سیاسي اړخونو ځینې نور مسایل هم وو او زه فکر کوم چې دا مسایل که څه هم ډیر نه دي مطرح سوي زموږ د ټولنې په رابطه د باندې نه مطرح سوي دي او د انسانانو د ژوند په رابطه مطرح کیدونکي دي په اوسنیو شرایطو کې په دغه وروستیو کلونو کې د ژوند لیکونو ډولونو کې دا شی ډیر مهم ګڼل کیږي چې شرایط ټولنه او وضعیت په یو وګړي څومره تاثیر لري. که د جامعه شناسۍ په اصطلاح ووایم دا ټولنیز شرایط دي چې موږ هر یو دغسې فرد جوړوي لکه څنګه چې یو. دا ټولنیز شرایط دي چې موږ هر یو دغه شخص یا شخصیت جوړوي لکه څنګه چې یو. شخصیت یعنی د ټولنیزو فرهنګي انساني او نور ډول ډول هغو خاصیتونو مجموعه چې ټولنه یې موږ ته راکوي چاپېریال یې راکوي راته ممکن کوي چې زه یې ترلاسه کړم. بناء د ده په ژوند باندې ځینې داسې شرایط شته دي چې دی ځانګړو فکرونو ته اړ کوي. هر یو کس که په داسې شرایطو کې واقع کیږي ډېر بل ډول او متفاوت فکرونه کوي. تاسو کولی شئ د خپل ټولنې وګړي په بیلابیلو موقعیتونو کې او بیلابیلو ډولونو سره چې خپل افکار او رفتار مطرح کوي تاسو کولی شئ د دوی شرایط د ژوند شرایط او ټولنیز تاثیرات د دوی په ژوند باندې تحلیل کړئ. مثلا د فرانسې هغه وخت د عمیق اعتقادي بدلون وخت دی او ځینې مذهبي باورونه او اخلاقي باورونه خپل بنسټونه له لاسه ورکوي. بیا هغه اقتدار چې اخلاق او مذهب او سنت او تیر تاریخ لري په هغه معنا سره بیا نور نه لري. دا له دې اړخه خطرناکه کیږي چې تاسو خپل د ژوند اصلي پانګه همدا شان وګڼئ. کله چې یو ټولنه یو نسل یو ملت خپل اصلي پانګه خپله چې په باندې پیړۍ تکیه کړې ده له لاسه ورکوي د بې معنایۍ سره مخ کیږي د ناهیلۍ سره مخ کیږي. تغییر او بدلون ځینې وخت د زحمت او د ډیر جدي زحمت نښه ده. یعنې که څوک غواړي چې تغییر وکړي خصوصا په دغه ځای کې له فکري اړخه تغییر وکړي ډیر زحمت ګالي. د یو جالب تحلیل د ټولنو په رابطه دا دی ټولنې ځکه په اسانه تغییر نه کوي ځینې ټولنې چې دغه د تفکر زحمت ځان ته نشي ورکولی او واقعا تفکر زحمت لري د تفکر زحمت ځان ته نشي ورکولی. بناء هر هغه ټولنه چې په دغسې شرایطو کې واقع سي چې دا زحمت حتما باید ومني د دوی لپاره دا شرایط ممکن کیږي چې بدلون وکړي فکري بدلون او ورسره فرهنګي او تاریخي او د ذهن او د پوهې او د ټولو بدلون راشي حتی د منطق او د آگاهۍ بدلون. بناء دا وضعیت حاکم و هلته دی د شرایطو نه متاثر او هغه شرایط چې هغه وخت حاکم وو د ده لپاره دا فرصت ورکوو چې لکه نورو غوندې په همغه ساختارونو جوړښتونو کې چې خپل ارزښتونه د تکیې ارزښتونه له لاسه ورکوي دی هم له لاسه ورکوي او همیشه دا اندېښنه ورته موجوده وي لکه دی چې خپل د ځینو یادښتونو په لړ کې لیکي چې کله چې ما سن سیمون سره کار کوو د ځوانۍ په هماغه اولو کلونو کې او د علمي کارونو په هماغه اولو مرحلو کې زما لپاره پوښتنه دا وه چې هغه انسانان چې دا تاریخ یې موږ ته معرفي کوي چې داسې وحشي وو دومره نامتمدنه وو په دې ډول دا تاریخ کې معرفي شوي دي دغه انسانان څنګه د نن ورځې د اروپا انسانان دي دومره پرمختللي انسانان دي دا څه شی واقع شوي دي دوی په ژوند کې او په دې دوره او په دې زمان کې څه شی کته پورته شوي چې دوی دومره بدل شوي دي ورسره. یو وخت کې موږ په تاریخ کې وایو چې انسانان لکه حیواناتو غوندې دي یو وخت کې موږ په تاریخ کې وایو یو ځای کې وایو چې انسانان یو وخت لکه د نورو موجوداتو غوندې لکه کاملا حیواناتو غوندې اړیکې درلودې یو بل سره دغسې خلاص وو دغسې طبیعت سره یې اړیکې دغسې وې د خپل ځان په رابطه باندې چې دغه ډول فکر کوي اوس دومره دغه نوي انتزاعي مثلا علمي او فرهنګي مسایل او پدیدې چې ورته نن مطرح دي دا بیخي اصلا مطرح نه وو اصلا دغه مفاهیم چې نن ورسره موږ ژوند کوو تاسو دغه ټول یو وخت له ذهنه وباسئ او تصور وکړئ چې د مخکیني انسانانو څنګه وو. مثلا سیاست چې موږ په نن معنا باندې وایو اقتصاد په کومه معنا باندې وایو ټکنالوژي په کومه معنا باندې نن پیژنو دا شیان یو هم نه وي
د ده لپاره دا پوښتنه وه او دا ډېره جالبه پوښتنه ده او د ده په اعتقاد چې وروسته کې وایم د هر یو کس لپاره دا پوښتنه مطرح کېدلی شي چې هغه انسان چې داروین معرفي کوي، هغه انسان چې دا نورې معرفي کوي مخکې له هغې نه، څنګه د نن ورځې په متمدن او پرمختللي انسان بدل شوی دی. زما برداشت دا دی چې یو همیشنی زحمت او تغییر د انسانانو په ژوند کې واقع دی چې په داسې شرایطو کې بدلوي، او بل دا فرصت او امکان د هر انسان لپاره شته چې د خپل ځان او د خپل نسل او د ټولنې مدیریت او روزنه وکړي. دا ممکن کیږي بناءً ټولنې د ده په باور وروسته کې وایم چې ټولنې جوړې دي اصلا د تغییر او د ثبات نه. ښه د ده ځواني په دې دوره کې تېره شوه چې اعتقاد نور له منځه تلونکی و. هر څومره به چې په کلکه باندې په اعتقادي ارزښتونو پورې نښتل، ارزښت او اعتبار او تأثیر به د ځینو خواو نه چلنج کېده او کمېده به. یو لیکوال په نوم د آلفرد د موسټ د یو کتاب لري د همغه وخت د همغه پیړۍ یو روایت دی. کتاب نوم یې دی د پیړۍ د ماشوم قصه. دا د ارزښتونو د خصوصا د اعتقادي ارزښتونو د تباهۍ او د اخلاقي ارزښتونو د له منځه تلو احساس او حسرت دی په دې کتاب کې. په دې کتاب کې ټول افسوس په دې دی چې مونږ کوم ډول فکر کوو، مونږ کوم ډول ژوند کوو، مونږ کوم ډول ضرورتونه ګڼو خپل، څنګه ټول له منځه لاړل او څنګه تباه کېدو کې یو مونږ. د دوی اصطلاحات ټول دغسې وو، تباه کېدو کې یو مونږ، څنګه انسانان برباده کېږي. یعنې دوی فکر کوو چې دا ارزښتونه چې دوی له لاسه ورکوي نور واقعا نور ارزښتونه نشته چې دوی ورسره بیا ژوند وکړي او انسان پرته له ارزښتونو ژوند نشي کولی. داسې په هغه کتاب کې هم مجموعه د حسرتونو ده. هغه کتاب موږ ته ښیي چې اګوست کُنت په کوم شرایطو کې ژوند کړی دی له اخلاقي او اعتقادي نظره. همداسې د ژوند په رابطه باندې دا قصه هم ده چې دی له سیاسي نظره خپل ټول عمر په کشمکش، استبداد، آشوب، انقلاب او بدلون کې تېر کړی دی. د ده په ژوند کې په دا 950 کاله ژوند کې 7 واره سیاسي بدلون منځته راغلی دی. د فرانسې حکومتونه بدل شوي دي، نظامونه بدل شوي دي او دا د یو چا په ژوند اغیز لري، خصوصا د هغه کسانو چې ټولنې ته فکر کوي او ټولنیز فکرونه لري. ناهیلي او بېمعنایي د نن ورځې د تاریخي زاویې نه چې کوم ځای کې تاریخ نن کوم ځای کې ولاړ یاست له ننه کې وګورئ تر هغه وخته ډېر زیات مهم دی. د معنا مسئله نن تر هغه وخته ډېره زیاته مهمه ده او د امید مسئله هم همداسې. خو د اګوست کُنت د تحلیل له مخې دا ټولنه باید هره ټولنه باید خپل هغه دوراني وضعیت واخلي او له تاریخي مرحلې موږ هغه درېیم مرحلې ته ور روان یاستو چې هلته باید پرمختګ او د بشر د ژوند بسیا او تضمین د اثباتي علومو له لارې نه وشي. علم وشي کولی درته ارزښت تولید کړي، علم په خپله یو ارزښت اوسي او هغې سره ژوند ممکن سي. مخکیني ارزښتونه که له منځه ځي موږ باید دا د ټولنې رهبري او مدیریت په دې ډول سره وکړو چې دا انتقال کړو د ناهیلۍ نه او د بېمعنایۍ نه اثباتي علم ته چې توضیح کوم یې وروسته کې. ناانډولي او بې عدالتي په ټولنه کې کله چې سیاسي بدلون راځي طبیعتا په ټولنه کې بې عدالتي هم حاکمه کیږي یو ډول سره. دا هم تأثیر لري په انسانانو باندې. ورسره د هرې پیښې ځانګړې تجربه چې پاتې کیږي. هره پیښه هم زموږ په شخصي هر یو کس په ژوند کې د ده په عمر کې هم په تاریخي لحاظ د ملتونو په عمر کې پدیدې اغیزه درلودلی شي او دا د انساني علومو له زاویې تحلیل شي د دې پدیدو تحلیل په رڼا کې مثبت او منفي یا مطلوب او نامطلوب جهتونه روښانه کیدلی شي. دا هم لکه څنګه مې چې وویل اګوست کُنت هم د خپلو حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې د پیښو تجربې کړي دي او دا پیښې ځینې وخت لیدلي دي چې څنګه انسانان پکې له منځه ځي، څنګه انسانان بې هویته کیږي، څنګه د ټولنې وګړي بې سرنوشتۍ سره ژوند کوي، څنګه بې عدالتۍ سره ژوند کوي. دغه شیان دي اصلا همدا پوښتنې دي، همدغه احوال او همدغه حالات دي چې د ټولنپوه لپاره مواد ورکوي هغه کسانو لپاره چې ټولنیز فکر کوي او ورته ډېر زیات مهم هم دي. د دې ټولو په نتیجه کې د ځینو ټولنپوهانو او تاریخ لیکونکو نظر دا دی چې اګوست کُنت منفي شخصیت درلود د خپل ژوند په رابطه، ځکه دی ونه شو کولی خپل شرایطو سره همغږي وکړي او
داسې وضعیت ته ځان ورسوي خپل ذهن او خپل ژوند چې وشي کولی په همغه وخت د همغه شرایطو په ټولنه باندې هم اغیز وکړي او مدیریت وکړي. دی برعکس د ټولنیزو شرایطو نه متاثر شو. دا تاثیر مرحله په مرحله د په ژوند کې دومره زیات شو چې دی منزوي کړ، دی حاشیې ته لاړ، دی یوازې پاتې شو. هر کله خپل مخاطبین له لاسه ورکړل او هر کله د ثابتو اوریدونکو، زده کوونکو او مینوالو په نشتون کې د خپل د فکر سره رنځ وړی دی. او طبیعتا د جامعه شناسۍ اصلي بحث دا دی چې موږ د یو بل په رابطه باندې یاستو چې خپله یو، یو د بل سره په رابطه کې یو چې موږ یو، او یو د بل سره په رابطه کې مطرح یو، ځکه خو موږ ته فکرونه راځي. یو مذهبي او عرفاني نقل دی وایي چې چا خپل مرشد ته وویل چې ته څومره ښې خبرې کوي، هغه ورته وویل چې دا ستا په څیره کې لولم. دا یو عرفاني معنا لري خپله جوهري، هغه د خپل ځای کې وي، اما دا د بل اړخه فوق العاده ټولنیزه معنا لري. موږ یو د بل په رابطه یو چې یو څه باندې پوهېږو، یو بل ته کله چې وایو پوهېږو. اګه که پوهه که په ژبه کې موجوده وي او علم په ژبه کې انتقالیږي، ژبه یوازې د یو کس لپاره یوازې په کار نه راځي، ژبه د نورو سره په کار راځي. تاسو وکاروئ، خبرې وکړئ. هر څومره چې د خپلو مخاطبینو نه، خپلو اوریدونکو، لیدونکو، مینوالو نه لرې کیږو، هر څومره چې خپل ټولنې له خلکو فاصله اخلو، لرې کیږو، منزوي کیږو، یوازې فکر کوو، ځان ته فکر کوو، او کیدلی شي هسې افکار وکړو چې ټولنې ته ډېر زیات نااشنا وي یا ډېر زیات مضر وي، یا کیدای شي هم ډېر ګټور. چې د اګوست په ژوند کې دا لیدل کیږي او مثالونه شته. همدغه وضعیت اګوست کونت دوه مخی کړی و. دی هم یو بدلونکی نظریه پرداز د ټولنې د سمون افکار درلودل، هم په خپله حاشیه‌ایي و او منزوي و. یو وخت کې به راغلی و، دا جمله د وروستۍ جمله د لویس کوزر په وینا د هغه خپله جمله ده او ډېره جالبه جمله ده. ده وایي چې د هغه روح چې ټول بشریت ته، راتلونکي ته او تیر ته به فکر کوو، همغه یو وخت راغلی و تزار ته به نصیحت کوو چې سانسور وکړه. سانسور دا یو ډېره ځانګړې معنا لري. وضعیت کوم ډول چې کولی شي ټولنه بلې خواته یوسي، مه پرېږدئ، سانسور یې کوئ چې ټولنه هغسې لاړه شي لکه څنګه چې تاسو غواړئ. همدغه کس یو وخت کې په خپل ځوانۍ کې پر شوره انتقادي، انتزاعي او مابعد طبیعي افکار درلودونکی، یو وخت بیرته راځي د یو مذهب ادعا کوي، یو دین وړاندې کوي خلکو ته، د هغه د پیروۍ بلنې ورکوي خلکو ته، کسبکارانو ته نصیحتونه کوي، هغوی ته روحي درملنې او روحي ښودنې کوي. دا دوه اړخیز رول دی. که په بله اصطلاح ووایو، د خپل د په اصطلاح هم د بدلون غوښتونکی دی، هم د نه بدلون، هم محافظه کار دی، هم تغییر ته قایل دی. بیا د لویس کوزر په معنا کیدای شي موږ ټول انسانان د ژوند په خپل بیلابیلو برخو کې هم محافظه کار واوسو، هم یعنی د نظم پلویان واوسو، هم د پرمختګ پلویان واوسو. پرمختګ طبیعتا تغییر ته ضرورت لري او جدا د تغییر او د بدلون په شرایطو کې ممکن کیږي. دلته ځینې باورونه د اګوست کونت مطرح دي. هر انسان د خپلو زده کړو، د خپلې تجربي زمینې په رڼا کې او د خپل هغو تاثیراتو چې په ژوند کې منلي دي، هغو په نتیجه کې خاص باورونه د ژوند په رابطه، د تاریخ په رابطه، د انسان په رابطه، د نړۍ په رابطه او د هستۍ په رابطه لري. اګوست کونت هم ځینې باورونه لري او د ده ډېر باورونه چې رانقل شوي دي د علم په رابطه دي. دی په علم باندې ډېر حساب کوي، فکر کوي چې علم د انسان ناجي دی. هغه علم چې دی ترې یادونه کوي، هغه علم کولی شي د انسان ژوند بدل کړي او له علم دا تمه کیږي چې د انسان ژوند بدل کړي. دی وایي چې پوزیتیویزم فلسفه کې وایي چې علم باید یوازې د طبیعت قانون موږ ته معرفي نه کړي، علم باید موږ ته د لاسوهنې او مداخلې په دغه قوانینو کې د استفادې
لارې چارې وښیي او دا قدرت راته راکړي چې موږ په دغو شرایطو کې او په دغو قوانینو کې چې ومپېژندل مداخله وکړو او برابرې کړو بدلې کړو. د تلپاتې حقیقت د جاودانه حقیقت چې دا ځینې فلسفي اصطلاحاتو باندې بحث پې شوی دی یا د اصلي علت العلل چې په ځینو فلسفي بحثونو کې دی یا د هغو موجوداتو یا د هغه موجود په رابطه بحث کول چې مطلق حقیقت دی وایي زموږ د بحث او زموږ د تفکر او زموږ د علم پورې نه راګرځي. دا د ده له نظره د تاریخ د ډېرو مخکینیو انسانانو افکار دي. دا د تاریخ د ډېرو مخکینیو انسانانو افکار دي. موږ کیدای شي دې ته اړتیا ونه لرو چې ټول حقیقت د موږ ته روښانه شي. موږ دې ته کیدای شي اړتیا ونه لرو چې مطلق حقیقت د موږ ته جوت شي یا دې وپېژنو، یا کیدای شي دا ممکن هم نشي. دا هم یو باور دی چې د ده په نظریاتو او په لیکنو کې په ټوله معنا باندې خپور ده او ښکاري سیوری پروت دی. د طبیعي قوانینو او د دغه قوانینو په نسبیت باندې باور درلودل او د دغه قوانینو د ودې په جریان باندې پوهېدل او د هغې نه استفاده کول د ده باور دی. دی وایي لکه څنګه چې طبیعت جریان لري، قوانین لري، هیڅ یوه پېښه په طبیعت کې پرته له خپلو قوانینو او خپل نظامه نه کیږي، همدغه شان په ټولنه کې هم همدغه وضعیت دی. موږ باید وشو کولی د ټولنې قوانین تشخیص کړو، وپېژنو. د ده د باور د مخې که هغه انسانان که فکر کوي چې ټولنه زموږ د واکه وتلې ده، پیښې زموږ د واکه وتلې دي، نو دوی هیڅ ډول پیشبینۍ ته نه رسېږي. د خپل د ژوند په رابطه هیڅ ډول پیشبینۍ ته نه رسېږي چې بیا وشي کولی خپل ژوند مدیریت کړي، کنټرول کړي او راتلونکي د هغه ډول مسیر برابر کړي ورته چې کوم ډول د ده توانمندۍ وایي، د ده اړتیا وایي ورته. وایي هغه انسانان چې په نامرئي قدرت باور لري د ده په اصطلاح، هغه انسانان چې په مابعد طبیعت باندې باور لري، په میتافیزیک باور لري، یا هغه انسانان چې په مطلق حقیقت باور لري، د دوی په ژوند کې له دغه علمي اړخه کوم تغییر نشي راتلی. برعکس که موږ په نسبي قوانینو باور ولرو، موږ په د طبیعت نه زده کړو، د طبیعت د قوانینو پوهېدو نه وروسته زده کړو او په مفاهمه باندې باور ولرو، یو د بل پوهېدو او تکامل باندې باور ولرو، مونږ کولی شو په ژوند کې خپل تغییر راولو. د ده د ټولو بحثونو اصلي نقطه نسبیت دی، نسبیت نظریه. نسبیت نظریه په دوه درې معناګانو باندې راغلې ده چې د انشتاین پورې هم ورګرځي، په فزیک کې او په مادي جهان پېژندنه کې، او د ده د بحثونو په رابطه هم راګرځي. دی وایي مونږ چې د ټولو په شیانو په رابطه پوهیږو، تجربه کوو، لرو، ټول نسبي دي او په همدې خاطر ارزښت یې په همدې کې دی. اصلا دا نقصان نه دی چې دا ټول شیان نسبي دي. دا باید مطلق نه وای، دا باید مطلق او جزمي نه وای، دا باید نسبي وای. او بالاخره وده په همدې کې کېږي چې مونږ باور وکړو چې نړۍ نسبي ده، پدیدې نسبي دي، هر څه او هر څوک او هر شی تر یو ځایه پورې څوک او شی دی. هره پدیده تر یو ځایه پورې یو پدیده ده، هر څه تر یو ځایه پېژندل شوي دي. دا د نسبیت بحث. د جامعه شناسۍ لپاره یا د دغه علم لپاره چې دی مطرح کوي، خوشبیني هم چې دی لري هغه له همدغه باورونو نه راپورته کیږي. دی چې د حقیقت په رابطه باندې داسې باور لري، په فرد باندې ډېر باور نه لري، په نسبیت باندې باور لري، د طبیعت په قوانینو باور لري، په ټولنه کې داسې فکر کوي او باور لري چې قوانین د ټولنې موجود دي، موږ قوانین باید کشف کړو، ترلاسه یې کړو، علم پیدا کړو، باید هغه کې باید لاس ووهو، جوړ کړو د خپل د ژوند لپاره. کله چې څوک داسې باور لري او دغسې فکر کوي، د ده ژوند، د ده شرایط، د ده افکار او د ده هغه ارمانونه ورسره معنا پیدا کوي. دی د ده خبرې خصوصا دغه ډول باورونو، افکار او خبرې د ځینو ټولنو د سرنوشت په رابطه باندې صدق کوي. هغه ټولنه چې د خپل سرنوشت په خپله نه جوړوي، پرېږدي یې او مثلا له تاریخ ورهاخوا، له واقعیتونو ورهاخوا په حقایقو باندې سپاري او تکیه کوي، کیدلی شي شرایط ورته تصمیم نیسي څنګه یې جوړ کړي او دوی خپله پکې بیا رول نه لري. اصلي تمرکز نقطه دا ده چې موږ انسانان، موږ وګړي د ټولنې کولی شو خپله ټولنه هغسې جوړه کړو لکه څنګه چې غواړو، او دا ممکنه ده. د بحثونو په رڼا کې داسې ټولنیز فزیک
دی چې کله د سن سیمون سره کار کوي یو لیکنه کې خپل یو قیاس کوي. دا ډېره جالبه نقطه ده. دی د خپل لیکنې په یو برخه کې راوړي چې لکه څنګه چې موږ میکانیکي فزیک لرو، لکه څنګه چې د ژوند فزیک لرو، د ژوند پوهنیز فزیک بیولوژیک، لکه څنګه چې مثلا ګیاهي فزیک لرو، لکه څنګه چې حیواني یا د ژویو فزیک لرو، همدغسې باید د دې علم حلقه پوره کړو، موږ باید یو ټولنیز فزیک هم ولرو. د ده وړاندیز دا و، د ده اوله اصطلاح دا و چې موږ ټولنیز فزیک په نامه باندې یو علم درلودلی شو چې د دغه علم بېښودلې هم وه. د دې علم موضوع چې ده ټولنیزې پدیدې دي. یعنې بیا اشتباه ونیسئ، نن چې موږ فزیک باندې کوم ډول پوهیږو دا په هغه معنا باندې نه ده. د نن فزیک یعنې د طبیعت د مادي توکو د خواصو پیژندنه. اما د هغه وخت د فزیک بحث چې دی ترې کوم اشاره کوي، دی ترې کوم برداشت لري، هغه ټولنیز فزیک یعنې د ټولنیزو پدیدو پیژندنه ده. او د اثباتي بحثونو خو ټول تمرکز پر دې دی چې دغه د فزیک قوانین چې کوم ډول دي، د ټولنې قوانین هم همدغه ډول دي. په دې باندې چې کوم نیوکې دي، کوم بحثونه چې راتلونکي ورته رسېدلی شو. ټولنیز فزیک د په یوې لیکنه کې خپل راوړ او په عادي ډول راوړ. د هغه لپاره هغه وخت د ده لپاره دا یو قیاسي مفهوم و. یعنې د مثلا موږ ګیاهي فزیک لرو خو باید اجتماعي هم ولرو، مثلا حیواني فزیک لرو خو باید انساني فزیک هم ولرو، همدغسې اجتماعي فزیک. داسې یو قیاس نه راپورته شوی و. دومره ژور مفهوم نه و چې بیا وروسته کې د جامعه شناسۍ نظریې پکې پرتې دي. اتفاقا څه وخت وروسته یو بلژیکي لیکوال په نوم د آدولف کتله په خپل یو کتاب کې چې عنوان و د انساني استعدادونو په اړه، په دې کې یو عنوان راوړی و د اجتماعي فزیک په هکله څو خبرې. ده چې کله دا ولوست سخت متاثر شو او په دې خاطر چې یو ځانګړی روان او امتزاج درلود غبرګون یې وښود او ویل چې زما اصطلاح پټه شوې ده، علمي غلا شوې ده او دا زه دوی سره نه منم. څه وخت وروسته بیا د دغه اصطلاح د ډیر فکر نه وروسته چې بیا یې لومړنۍ مجموعې هم خپرې شوې وې، د جامعه شناسۍ یا ټولنپېژندنې یا سوشیولوژي اصطلاح وکاروله چې تر نن ورځې پورې په مشخص ډول سره په خپل ډیر پراخې لمنې په علمي فضا کې د انساني علومو یو ځانګړې برخه ده. تر دې ځایه چې اوس ورځو وقفې ته، تر دې ځایه د اګوست کونت ژوند، افکار او مخکینی حالات د ژوند مطرح دي. د دې وروسته کې د ده خپله تاثیرات په ټولنه، د ده د علم، د ده د ادعاو او د ده د نقش او د انزوا بحثونه مطرح کوو. څو شېبې وروسته بیا سره یاست. ډېره مننه. یو ځل بیا ښه راغلی. ډېره مننه. موږ مخکې د ټولنیز فزیک په رابطه بحث وکړ چې اګوست کونت یوه اصطلاح د خپل د افکارو د بېلوي لپاره راوړې وه، ټولنیز فزیک. او پس د څو کلونو یې په دې خاطر چې د مفاهیمو، کلماتو له بېلوي سره امکان د دې شته یا داسې فکر کېږي چې د افکارو بېلوی هم ممکن کېږي. کله چې تاسو کلمات بېلوئ، ځانګړي اصطلاحات ځان ته غوره کوئ، له دې سره ادعا دا پرته ده یا فرضیه یې دا ده چې تاسو کولی شئ خپل افکار بیل کړئ په دې کلماتو. بناءً دغه قاعدې ته سرسخت پلوی اګوست کونت هم دی. د ټولنپېژندنې اصطلاح مطرح کړه او دقیقاً خپل هدف وویل چې زما مقصد څه شی ده د دې ټولنپېژندنې نه، هماغه څه چې د ټولنیز فزیک په رابطه مطرح و. د آدولف کتله بس د ټولنیز فزیک په رابطه کاملا عدد پیژندنیز، ارقامو او احصایې پورې ورګرځېده. هغه یو اقتصاد پوه بلژیکي، هغه بس کاملا بل شی و. هیڅ اصلا دغه شی ونه کوم چې اګوست کونت ښوده، د هغه مقصد چې و. ځکه خو په ځینو کتابونو کې د دوی په رابطه ویل شوي چې د یو ټولنیز فزیک د اصطلاح نه دوه مخالف افکار، د دوو قطبونو افکار یا د دوه بېګانه افکار ترېنه مراد شوي و، مقصد شوي و. حال دا چې نه ټولنیز فزیک په هغه معنا باندې مشخصا چې نن سوشیولوژي یا جامعه شناسي ده رسولی شي، هغه
نه د کیدی شي نه د کتله لپاره په هماغه معنا باندې و کوم چې کارول کېده او ورته اړین و. د ټولنپېژندنې اصلي بحث کوم ډول چې اګوست کونت مطرح کوي په همدغه اصطلاح کې ښه راغلی او په همدې اصطلاح کې ورسره منل شوی هم دی. اوس د ټولنپېژندنې د اصطلاح اصلي بنسټ ایښودونکی او چلوونکی یا کارونکی همدا اګوست کونت دی. ښه اوس خو اګوست کونت دا ادعا لري چې موږ ټولنه پېژنو او کولی شو ټولنه وپېژنو. ټولنه په څه شي پېژندلی شو؟ د ټولنې د پېژندلو لپاره کوم وسایل او روشونه باید وکاروو؟ د ټولنې پېژندل ممکن دي که نه دي؟ د فلسفې د معرفت پوهنیزې فلسفې په رڼا کې او د هغه په تاثیر کې د پوهې د محدودیتونو یا د پوهېدنې د مرزونو خبرې مطرح وي او دي. احتمالا دا پوښتنې د اګوست کونت په نظریه کې هم په غیر مستقیم ډول سره یا په مستقیم ډول سره پام کې نیول شوي دي. د ده نه به دا پوښتنه وي او ده به خپله له ځانه دا پوښتنه په د ټولنپوهنې په منځته راوړو کې کړې وي چې څنګه ټولنه پېژندلی شو، ټولنه پېژندل کېږي او که نه. هماغه وخت حاکم پاراډایم د علومو طبیعي علومو پاراډایم و. هغه وخت کې د طبیعي علومو په رڼا کې دا خبره کېده چې هر شی که تاسو وازمایئ، هر شی که تاسو هره پدیده وګورئ او شاهد یې واوسئ او هر هغه پدیده چې تاسو یې تجربه کوئ یا یې پرتله کوئ، تاسو کولی شئ د هغې په رابطه باندې پوهه پیدا کړئ یا د هغې حاکم قوانین کشف کړئ یا پیدا کړئ. دا د طبیعي علومو حاکم پاراډایم و هماغه وخت. بناء اګوست کونت هم د همدغه پاراډایم تر تاثیر لاندې همدغه د طبیعي علومو روشونه انتقالوي اجتماعي علومو ته، خپلې ټولنپېژندنې ته دا انتقالوي او وایي چې تاسو کولی شئ ټولنه وپېژنئ په دغه روشونو. په کوم روش؟ د مشاهدې له لارې، د پرتلې او مقایسې له لارې او د ازمایلو له لارې، ازمایش کولو له لارې. له دې لارو موږ کولی شو ټولنه خپله وپېژنو. یعنې وګورئ ټولنه مشاهده، وازمایئ خپل ذهن د ټولنیزو مسایلو په رابطه، دا ازمویل چې هر یو توضیح کوم هم، او پرتله وکړئ. کیدای سي لږ شي په داسې فکر وکړئ د نړۍ د انسانانو علم په د تاریخ په اوږدو کې کوم ډول وده کړې ده؟ څه شی کارول سوي دي چې دا علم د نن په نامه باندې ورسره نن پېژنو منځته راغلی دی؟ یا 18مه پېړۍ کې چې د علم په نامه کوم شی موجود و هغه څرنګه د کومو روشونو له لارې منځته راغلی و او منل شوی و چې دغه علم دی؟ معمولا د علومو لپاره ځینې د انسان په وجود کې دننه معیارونه انتخابوي، لکه د فلسفې کې چې دي. ځینې د انسان د وجود د باندې معیارونه انتخابوي، د انسان او د طبیعت په رابطه کې معیارونه، د انسان او طبیعت په تعامل کې معیارونه انتخابوي یا روشونه وسایل انتخابوي. مشاهده همداسې یوه وسیله ده، ازمویل همداسې یوه وسیله ده، مقایسه همداسې یوه وسیله ده د علم د ترلاسه کولو په موخه او یا د پدیدو د کشف یا د پدیدو په سر د عملیات کولو د قدرت یا د لاس پیدا کولو په خاطر. ښه مشاهده څه ده؟ مشاهده یوازې کتل د پدیدو نه دي. د اګوست کونت له نظره مشاهده په دې هکله باندې دوه جدي مخالفې ډلې شته ده تر نن ورځې پورې د علم په فلسفه کې. د اګوست کونت نظر دا دی چې مشاهده پرته له مقدماتي نظریې نه کیږي. تاسو ځینې شیان باید منلي او ګڼلي وي تر څو یو شی وګورئ. بیا تاسو کوم شي ته واقعیت وایئ، د یو نظریې د مخې هغه ته واقعیت وایئ، بیا وایئ چې دا واقعیت زه اوس ګورم یا یې مشاهده کوم. د اګوست کونت نظر دا دی چې تاسو هیڅ واقعیت پرته له دې چې تاسو هغه واقعیت ونه ګڼئ نشئ لیدلی. مشاهده پرته له مقدماتي نظریې نه کیږي. بناء د دوی له نظره ذهن همیشه تر واقعیت وړاندې دی. یو بحث دی کارل پوپر د 20مه پېړۍ په وروستیو کې د همدغو علمي د فلسفې د علم په همدغو فضاګانو کې نظریې ورکړي دي. آیا موږ مستقیم له واقعیتونو سره مخ کیږو، شاهدان د پیښې یاستو، او که نه زموږ ذهن کې چې کوم شیان دي د پیښې ته رقم ورکوي، موږ ته معرفي کوي چې دا دغه ډول پیښه ده، موږ هغه پیښه بیا د دغه نظریې په رڼا کې پېژنو چې دا کوم ډول پیښه ده. بناء دلته ذهن مخکې دی تر دغه واقعیته، چې د برعکس هم شته ده. ځینې افراطي ریالستان شته ده چې هغوی وایي چې واقعیتونه مخکې دي تر ذهنه. دا د باندې واقعیت چې تاسو کوم ډول ګورئ
مستقیم ډول سره ستاسو په ذهن تاثیر کوي، ستاسو ذهن همدغه واقعیت جوړوي درته پرته له دې چې ستاسو په ذهن کې څه شی وي. اما دا اوس ډېر وچ فلسفي بحث ترې جوړېږي، سړی داسې تصور وکړي چې آیا یو وخت انسان پرته له دې چې کوم شی په ذهن کې ولري یو پدیدې سره مخ کېدلی شي؟ دا د دې ور اخواته پوښتنه چې د دې نه هم ډېره جدي ده. داسې وخت کېدلی شي چې انسان هېڅ شی په ذهن کې ونه لري د یو پدیدې په رابطه بیا ورسره مخ شي؟ احتمالاً کېدای شي ونه شي دغسې. موږ چې د یوې پدیدې په رابطه په دې نړۍ کې څه شی لرو په ذهن کې هغه انتقالوو عمومي کوو د نورو پدیدو په رابطه هم. ځکه خو زموږ معرفت او زموږ د بشري پوهه محدوده، نسبي، آلوده، ناخالصه او یا هم د ډېرو ډېرو نورو عواملو لاملونو تر تاثیر لاندې شکل اخیستی دی، بل ډول شوی ده. موږ چې ادعا کوو دقیقاً ټولنه زموږ په پوهې تاثیر کوي، هغه څه چې موږ ذهنیت په نامه باندې خپل وجود کې دننه لرو، زموږ باورونه، زموږ تجربې، ټولنه پرې تاثیر کوي. بناء په خالص ډول سره مشاهده نشته ده. اګوست کونت ویل چې موږ واقعیت پیژندلی شو، اما له یو ابتدایي او مقدماتي نظریې وروسته چې موږ مشاهده وکړو د هغه څه چې مشاهده کړی ده یا موږ د هغه پیښې یا د شتون شاهدان یاستو د هغې په رابطه کولی شو خبرې وکړو، نظر ورکړو یا خپلې تجربې او پوهې شریک کړو یو بل سره. بل ازمویل دي. ازمویل یو څه د دې د باندې واقعیتونو نه دننه ذهن پورې ارتباط لري، د انسان د استعدادونو او د انسان د پوهې د ځواک او د قدرت او یا د خلاقیت یا لږ تر لږه د انسان د وجود نه دننه بهر ته د تاثیر د ایجادولو مفهوم رانغاړي. په دې معنی چې موږ په ذهن کې د یوشته پدیدې لپاره یو بل تصور لرو، زموږ په ذهن کې د هغه تصور د باندې نه دی. زموږ په ذهن کې یو تصور دی د هغې دپاره که دا وضعیت چې اوس د باندې دغه پدیده په دغه ډول لري، که دا په دا بل ډول چې زه تصور لرم واوړي وازمایل شي، کیدای شي د ټولنې لپاره ګټوره وي. دا هماغه د ازمویلو مرحله ده په علمي ډول چې د دې تر څنګ په همدې حاشیه کې معناګانې د نور د ازمویل هم شته. موږ ازمایش کوو د باندې پدیدې. د علم یوه ډېره مهمه برخه خصوصا په طبیعي علومو کې یوه ډېره مهمه برخه په ازمایش باندې په مغزي او منځته راځي. لابراتوارونه ټول د ازمایش ځایونه دي په یوې معنا سره، هم د مشاهدې ځایونه دي هم د ازمایش ځایونه دي. ازمویل پکې ممکن دي، هغه څه چې د انسان ذهن وایي، هغه څه چې واقعیت وایي، دا یو بل سره پرتله کوي، خو غالب پکې د انسان ذهن دی، دا پکې پام کې نیول کېږي. یو صورت د یوې پدیدې په دغه وضعیت کې چې دی همدا اوس، که نه وي بل صورت چې موږ ورته په ذهن کې لرو هغه کې ازمایو. په دغه وضعیت چې یو پدیده اوس ده کیدای شي موږ ته ډېره ګټوره نه وي، خو په دا بل وضعیت چې موږ تصور کوو کیدای شي ډېره ګټوره وي. وی انسانان د ټولنې د ټولنیز علومو او طبیعي علومو او په ټولنه کې د علمي ودې لپاره دا روش هم کارولی دی. دی هم وایي، اګوست کونت هم وایي دا روش ښه روش دی او کولی شو موږ په علمي وده کې ترې استفاده وکړو. دریم چې د ده له نظره دا درې په یو قطار کې دي، د خپل روش بیل دی. دا درې واړه د طبیعي علومو روشونه دي او دا انتقال کړي دي دلته، او د قایل دی چې د سره کولی شي علم زیات شي د ټولنې په رابطه او د پدیدو په رابطه. هغه قیاس او پرتله ده، مقایسه کول. د نن ورځې وضعیت د قیاسي یا پرتلیزو مطالعاتو یا د مقایسوي مطالعاتو کاملا بل ډول دی. موږ هغه پیړۍ کې چې اګوست کونت پکې ژوند کړی دی هلته دا تصور بیخي کولی نه شو لکه نن چې کوم ډول پرتلیز مطالعات مطرح دي. پرتلیز مطالعات یعنې دا چې تاسو یوه پدیده د باندې نه مطالعه کوئ، یو ټولنیز وضعیت د باندې نه وګورئ. دوم یوازې یوه پدیده مه مطالعه کوئ بلکې مشابه بله پدیده په بله ټولنه کې مطالعه کوئ. بیا یو د بل په رابطه باندې تفاوتونه او مشابهتونه رابیل کوئ. علم همدغه شی دی. علم یعنې د دوو لږ تر لږه د دوو پدیدو یا شته څیزونو په ټولنه کې یو بل سره مقایسه کول او د دوی توپیرونه او مشابهتونه بیانول. همدا دا په ابتدایي معنا کې خپل همدغه ده، ولې تاسو دا د مطالعاتو په یوه بڼه اوس په مختلي وضعیت کې ګورئ، ډېر پراخ دوران یې کړی دی. نن د ادیانو پرتلیز مطالعات لرو، موږ ټول ادیان د یو د بل سره مطالعه کوي او مقایسه کوي. دې دین په دې تاریخ کې په دې ټولنه کې څه کړي دي، هغې دین په دې ټولنه کې په دې تاریخ کې څه کړي دي، کوم ملت د کوم دین نه کوم ډول برداشت کړی دی، کوم تاریخ کې کوم ملت خپل برداشت څنګه بدل کړی دی. دا پرتلیز مطالعات دي. دا د ادیانو په هکله. همداسې په نورو برخو کې موږ پرتلیز او تطبیقي مطالعات لرو، د قوانینو لرو، د حقوقو. په یوې ټولنه کې قوانین او حقوق د کوم منابعو نه څنګه منځته راځي، عرف، تاریخ، مذهب، دوکتورین، دا څنګه کولی شي د
یا شریعت څنګه کولی شي د قوانینو منبع وګرځي په یوه ټولنه کې. عینا د بلې ټولنې د قوانینو سرچینې کومې دي دا یو بل سره پرتله کوي. موږ چې د قوانینو نړیوال ویش کړی دی دا د پرتلیزو مطالعاتو په نتیجه کې ده د حقوقو په حوزه کې. همداسې په نورو برخو کې هم موږ پرتلیز مطالعات درلودلی شو، د اکتشافاتو برخه کې درلودلی شو، پراختیا په برخه کې درلودلی شو، کومه ټولنه په کومو شرایطو کې کوم ډول پراختیا او توسعه تجربه کوي، بله ټولنه په بل وضعیت کې بل ډول تجربه د پراختیا کوي. اما پراختیا ده پرتلیز مطالعات دي. دا هم د علومو د منځته راتلو یو روش دی. د ټینګار پس د خپل روش نه چې وروسته کې وایم د دې وروسته د خپل د روش نه وروسته د ټینګار ډېر په پرتلیز مطالعاتو دی. دی وی د ټولنې یوه برخه له بلې برخې سره مطالعه کوي. د خبرو په اقتباس د ټولنې د یوې محلې جغرافیایي اړخه د بلې محلې سره فرهنګي مطالعه پرتله کوي. د نسلونو اجتماعي او فرهنګي وضعیت مطالعه کوي، پرتله کوي یو بل سره. تاسو په دغه مقایسه کې کولی شئ ځینې مهم قوانینو ته لاسرسی پیدا کړئ چې هغه د ټولنې حاکم قوانین دي. د اګوست کونت د وینا په ځای دی وایي چې تاسو کولی شئ دغه قوانینو ته د دغه مطالعات د پرتلیز مطالعې له لارې لاسرسی پیدا کړئ. اما له دې وروسته د دغو دریو روشونو د ټینګار سره سره دی یو بل روش خپله ځان ته لري. د مشاهدې په هکله مو خبرې وکړې، توضیح مې کړه. دی د تاریخي مقایسې په عنوان باندې یو روش لري. تاریخي مقایسه دی وایي چې ټولنپوهنه که تاریخي مقایسه خپل ځان لپاره روش نه کړي ټولنپوهنه هېڅ کار نشي کولی د نړۍ لپاره او د ټولنې لپاره. اصلي روش د جامعه شناسۍ چې کوم ډول اګوست کونت معرفي کړی ده او ورته دا روش ځانګړی شوی دی او ورته معرفي شوی دی هغه روش د تاریخي مقایسې روش دی. کونت په دې باندې ډېر ټینګار کوي. تاریخي مقایسه همدغه د پرتله ده اما تاریخ په اوږدو کې تاسو همدغه د ټولنو مطالعه کوئ یو بل سره، پرتله کوئ یو بل سره، اما د تاریخ په اوږدو کې همغه مخکینی سوال چې د اګوست کونت لپاره کلونه پاتې شوی و چې د بشر لومړنی ژوند په دې څو پیړیو زرګونه کلونو کې څنګه په دغه اوسني متمدن ژوند اوښتی دی. دا همدغه تاریخي مطالعه ده چې تاسو د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې ټولنې وګورئ، خپله ټولنه په بېلابېلو تاریخونو کې وګورئ چې کوم تاریخي وضعیتونه یې تجربه کړي دي او مقایسه یې کوي. دا لویه ټولنپوهنه ده او تاریخي ټولنپېژندنه ده. د نن ورځې د ویش له مخې موږ ته تاریخي او د تاریخي بدلونونو قوانین کیدای شي راکړي. موږ ته کیدای شي د ډېرو لویو بدلونونو چې تاریخ کې ممکن سوي دي د هغو سنت راوښیي چې په یوې ټولنه کې تاریخي بدلون څنګه واقع شوی دی. تاسو مثلا که 10 شلو ټولنه کې دا مطالعه کوي په یوې خاصه پیړۍ کې متوجه کېږي چې په دوی کې مشترک ټکي کوم دي. هغه مشترک ټکي یا مشترک شاخصونه یا مشترک لاملونه که تشخیص کوي کولی شي پیشبیني وکړي چې که د دغه ډول لاملونو موجودیت او د دغه ډول فرعي لاملونو سره رابطه په دغه ډول وي ټولنه کوم ډول پرمختګ کوي یا کوم ډول تغییر کوي. دا جدا د تاریخي مطالعې او د تاریخي پرتلې په نتیجه کې ممکن کیږي. دی وایي د جامعه شناسي اصلي کار چې مطالعه کوي د تاریخ مطالعه ده. بناء د ځینو ټولنپوهانو یو زما په نظر یو مغالطه هم دا ده چې جامعه شناسي یعنی د تاریخ علم. دوی د تاریخ سره ډېر تفاوت نه ورکوي، فقط تاریخ مطالعه کوي اما د ټولنو تاریخ همدغه جامعه شناسي ده چې زه ګمان کوم دا له اصلي او علمي فضا نه خپل یا د خاص معنا نه په علمي ډول ووځي عام معنا ته ورځي. تاریخ خپله یو ځانګړی علم دی او خپل روش لري، خپله موضوع لري. اوس همغه پوښتنه د اګوست کونت اصلي پوښتنه بشر څنګه د زرګونو کلونو وروسته د متمدنې اروپا ته ورسېد چې د پکې هغه وخت ژوند کوه. دا دومره پرمختګ د بشر په ژوند کې څنګه ممکن شوی دی؟ دا خو همغه انسان دی چې موږ یې د ده په رابطه څو زره کاله وړاندې هم بحثونه لرو د شتون په رابطه. اما څه شی د ده په ژوند کې په ټولنه کې واقع شوي دي چې دومره بدلون په ژوند کې راغلی دی چې نن خپل تېرې ته چې ګوري عجیبه برداشتونه کوي ترې، عجیبه نیوکې پرې کوي، عجیبه انتقادونه پرې لري او د خپل د تېر تاریخ نه عجیب ډول برداشتونه لري. څه شی واقع شوي دي؟ دا د تاریخي مطالعې په نتیجه کې یو 3 مرحله قانون د خپل په اصطلاح وړاندې کوي او تشخیصوي. د ده نظر او ټینګار تر پایه پورې د خپل د عمر دا اوسي
د ټولنو د تاریخ قوانین باید د هغوی د تاریخ د مطالعې نه کشف کوي، پیدا کوي چې هره ټولنه د خپل تاریخ ته په کتو سره کوم ډول مرحلې تیرې کړي او اساسي مرحلې کومې دي. دا مرحلې کیدلی شي لازمي مرحلې وي، کیدای شي پرته له دې چې دا مرحلې تاسو ترې وباسئ د دې ټولنې د تکامل او د بدلېدو تصور هم چا نشو کولی. اوس ځکه موږ په دغه وضعیت کې چې د ټولنې تاریخ مطالعه کوو، کولی شو ووایو چې دا هره پېښه چې د دوی په ژوند کې شوې ده د وروستي ټولنیز وضعیت چې هغه هر ډول وضعیت دی لامل ګڼل کېدلی شي، او کولی شي دا هره پېښه د ټولنې د حاکمو قوانینو سره رابطه ولري او موږ سره کومک وکړي چې موږ هغه سنت باندې وپوهېږو، هغه قواعدو او قوانینو باندې وپوهېږو چې په ټولنو باندې حاکم دي. یوه حاشیي اما مفیده مسئله په 18مه 18مې او 19مې پیړۍ کې د هغو لویو پوهانو په ژوند کې لکه اګوست کونت چې دی د دوی ډېر تمرکز پر تاریخي مطالعې و، یعنی موږ داسې ویلی شو 19مې پیړۍ کې چې کوم ډول ویشه د علومو منځته راغلی ده هغه د تاریخي ویشې په نتیجه کې منځته راغلی ده. دوی تاریخ مطالعه کړی دی، د تاریخ نه د انسان د ژوند قوانین منځته راوړي دي او فکر کړی دی چې دغه شی چې په تاریخ کې تیر شوي دي یا بیا همغه په یو بل ډول تکراریږي په راتلونکي کې، یا همغه موږ ته ښیي چې راتلونکي څنګه ده. که نه تکراریږي هم همدغه مخکینی وضعیت موږ ته ښیي چې څومره پیشبیني ممکنه ده او تر کومه ځایه پورې کوم ډول. او دا ډېره جالبه خبره ده. مثلا تاسو عیناً لکه اګوست کونت چې تاریخ مطالعه کوي په دریو برخو ویشي، عین همدغه دوره کې کارل مارکس ته تاریخ مطالعه کوي 5 برخو باندې ویشي. د انسان ژوند په همدغه مرحلو باندې ویشل شوی دی. دا ویشي د تاریخ د ټولې مطالعې نه شوي دي، یعنې د دوی په وینا د دوی د ټینګار له مخې د دوی د ادعا له مخې دوی تاریخ په ټوله معنا باندې چې شته تاریخ مکتوب تاریخ مطالعه کړی دی او له هغې نه یې ځینې قوانین تشخیص کړي دي. دا قوانین حتمي دي په ټولنه کې، حتمي دي، یعنی که څوک دا قوانین تشخیص کوي د دې قوانینو له مخې باید خپل د ژوند لپاره برنامه‌ریزي وکړي. ځکه خو اګوست کونت وروسته کې دا ادعا لري چې زه د فرانسې د ټولنې لپاره او د ټول بشریت لپاره طرحه لرم. د څه شي طرحه؟ د ژوند کولو طرحه، د ټولنې د پرمختګ طرحه، مثلا د اثباتي علومو سره یا د نوي علم سره د انسان د خوشبختۍ تصور طرحه چې انسان کولی شي د نوي علم سره خوشبخته ژوند وکړي. دغه ادعاګانې د همغه تاریخي پراخې مطالعې په نتیجه کې منځته راغلي او ممکنې سوي دي. د بشر د پرمختګ 3 مرحلې تشخیصوي او دا مرحلې ډېرې زیاتې مهمې دي. جالبه ده د خپل تعبیر دا دی، موږ او تاسې نه هر یو انسان په کوچنیوالي کې یو کلک مؤمن، په ځوانۍ کې یو مابد طبیعي ګرایش درلودونکی منتقد او په زړتوب کې یو طبیعي فیلسوفان یو. دا د انسان هر یو انسان ژوند هم په همدغه 3 مرحلو ویشي. زموږ باورونه او اعتقادات او افکار په کوچنیوالي کې یو ډول دي، ډېر ایمان پورې تړلي دي، تکیې پورې تړلي دي، په ځوانۍ کې په انتقاد او په انتزاعي افکارو پورې تړلي دي، په لرې منطقونو باندې پورې تړلي دي، او په زړتوب کې د واقع ګرایۍ او د اثبات شویو قواعدو په پلویتوب پورې. ځکه خدای وایي چې ټول بشریت هم همدغه 3 مرحلې تېرې کړي دي. ټول بشر، تاسو د یو انسان په نظر فکر وکړئ، ټول بشریت تاریخ تاسو فکر وکړئ، د یو انسان عمر دی چې همدغه 3 مرحلې پکې تېرېږي او تطبیقېږي. او دلته هم همداسې دی وایي د انسان په ژوند کې د ده د مطالعاتو له مخې پرمختګ له فرده شروع شوی دی، هر یو کس نه. یو اصطلاح لري اونټوجیني، یعنی همدا چې انسان شته دی او شتون کې د رشد استعداد شته دی. د هر انسان په هستۍ کې د رشد استعداد شته دی، همدغه ته ویل کېږي اونټوجیني، فردي. هر یو وجود کې د دوام او د رشد کولو امکان موجود دی. بناء اول تغییر په هر یو انسان کې ممکن شوی دی. د تاریخ په اوږدو کې ټولنه چې بدله کړې ده ځینو انسانانو په اول ډول سره بدله کړې ده. یعنی ټولنیز لوی بدلونونه پیل د یو کس نه کیږي. یو فرد د نن خپل د ځانګړو استعدادونو درلودونکي انسانان په ټولنه باندې چې تاثیر لري، د ده نه لومړنی تغییر د یو کس نه راوځي، د ده د ذهن او د استعداد نه. بیا ورسره د ده د مطالعاتو له مخې تاریخ کې انسانانو همدغسې وده کړې ده. اول فرد مخکې شوی دی، وروسته بیا ټولنې، یعنی جمعي رشد بیا وروسته ممکن شوی دی، ټولنیزه وده وروسته ممکنه شوې ده.
ټولنپېژندنه په داسې یو وخت کې منځته راغلې ده چې د جمعي رشد او د جمعي ودې او د جمعي تاثیراتو ته قایل شرایط دي. دی وایي چې موږ په 18مې پېړۍ کې او 19مې پېړۍ کې چې واقع یاستو په دغسې وضعیت کې موږ ټول بشریت خپل 2 اساسي مراحل تیر کړي دي د ژوند. موږ د 3مې مرحلې د پیل په درشل کې یو او له موږ سره د بشریت د ژوند 3مه مرحله پیلیږي. دی وایي ټول انسانان هم په فردي لحاظ همدغه قانون تجربه کوي هم په جمعي لحاظ او ټولې ټولنې د خپل سرنوشت همدغه ډول سره طی کوي. دی د یو قانون ادعا لري چې حاکم قانون په ټولنو باندې همدغه قانون دی. هره ټولنه په ابتدا کې د تکیې د احساساتو عواطفو او د ډیر لرو تخیلي او افسانوي پدیدو سره په ارتباط کې خپل عمر تیر کړی دی کوچنیوالی. بیا یې خپله 2مه مرحله د انتزاعي افکارو سره د ذهن او د عقل د غیر واقعي یا کیدی شي غیر ضروري مسایلو سره په فکر کولو تیر کړی دی او 3مه مرحله د واقعیتونو سره په ارتباط کې تیریږي چې د اثباتي علم بحث په باندې وړاندې کوي. ښه په دې جدول کې تاسو ګورئ چې د دغه 3 مرحلو خاصیتونه بیانېږي. 3 مرحلې د انسان ژوند کې تیرې شوي دي او تیریږي هم د هر یو کس هم د ټولو انسانانو. اوله مرحله داسې ده، دا 2مه مرحله، دا 3مه مرحله. په اوله مرحله کې د انسانانو عمر په دې تیر شوی دی چې افسانوي یا اسطوره‌ایي یا تخیلي پدیدې تعریف کې هغو سره ژوند وکړي، هغو سره ارتباط واخلي. په یو معنا اوس دا زه نه غواړم چې مثلا د دینی زاویې نه په دغه ډول سره مطرح سي، دا د جامعه شناسۍ له زاویې مطرح دي د اګوست کونت فرانسوي لیدلوري کې. دوی وایي چې اوله مرحله د خدای پېژندنې مرحله وه. د بشریت کوښښ دا و چې هغسې یو موجود چې د وجود او د عقل او د وس نه پورته دی او پورته یې ګڼي د هغه پېژندنه وکړي. ټول ژوند یې په هغه پسې دی او تمرکز او تاثیر په ټولنه باندې د همغه ګڼي. مثلا داسې فکر کوي چې ټولنه د پورته نه یو موجود دی، د خدای په نامه ټولنه هغه په مخ وړي. وایي مخکني انسانانو داسې فکر کوو. د ټول طبیعت اصلي مدیر خالق د طبیعت دی، لکه څنګه چې موږ په اسلامي حوزه کې خپل وایو. دی وایي چې د لومړنیو پیړیو د انسانانو د لومړنیو تجربو د مخې انسانانو د ټولو پدیدو په رابطه دغه ډول فکر کړی دی چې دا د انسان د ژوند د واقعیتونو او د قدرت او د وس نه پورته خبره ده او ډیره لرې د ارادې نه وتلې خبره ده. دا ډول رابطه د طبیعت سره د ارادې نه وتلې خبره ده. موږ فقط پرته له دې چې تسلیم اوسو بله چاره نه لرو. همدې لپاره تاسو یونان تاریخ چې کله لولئ یا د روم تاریخ چې کله لولئ هغو کې مثلا تاسو د خدایانو ډولونه پیدا کوئ. ولې په موحدو ټولنو کې چې د یوه خدای باندې اعتقاد درلود او د پیغمبرانو سلسله په اسلامي تاریخ کې مطرح ده، دوی هم د خدای په شتون باندې ټینګار درلود او د یوه خدای په شتون باندې. یعنی مسئله د خدای د شتون مسئله وه په تاریخ کې. موږ ټولنه داسې درک کوله د اګوست کونت په وینا چې یو موجود چې زموږ د وس او زموږ د شته وضعیت د دې ټولو په سر باندې حاکم دی، همغه د هر څه په مخ وړي. بناء زموږ لپاره د لاسوهنې څه امکان نشته دی. دا اوله مرحله ده. ځینې نورې ځانګړنې هم دلته شته. مثلا د طبیعت نه پورې پدیدې، د طبیعت نه پورې پدیدې همدغه اسطوره‌ایي یا همدغه تخیلي یا د مذهبي اصطلاح باندې د خدای پېژندنې مرحله. په دې وخت کې کاهنان او مذهبیان حاکم وو. د کلیساو او د مذهبي معابدو مشران حاکم وو په ټولنه باندې. دوی به خلکو ته ویل چې خدای ویلي داسې وکئ یا خدای ویلي داسې مه کوئ. د ټولنې رهبري او پرمختګ د کاهنانو او د مذهبیونو او د روحانیونو سره وو. دوی د ټولنې مشران وو. او همداسې له تاریخي زمانه کې ګوري، دی وایي د تاریخ نه مخکې مرحله، موږ د تاریخ په 2 برخو ویشلی دی. صحیح ده؟ ما قبل تاریخ او ما بعد تاریخ. تاریخ نه وړاندې مرحله، تاریخ نه وروسته مرحله. له کوم وخته چې موږ مکتوب تاریخ لرو لیکل شوی د خط نه وروسته، دا مرحله هم پکې شامله ده. خو مخکنۍ مرحله چې موږ ته اټکل نه کېږي چې څومره ده، څومره کلونه ده، څو میلیونه یا میلیارده کلونه یا څو زره کلونه یا څو سوه کلونه. په هر حال هغه مرحله تر منځنیو پیړیو پورې دا ټول په شامل دي د ده له نظره په د بشر د ژوند په لومړنۍ مرحلې پورې. دا افسانوي مرحله ده د ژوند او موږ په دې کې مثلا دغه کارونه کړي چې پورته غلي.
په دې کې وده د څو کسو ده، د څو کسو حلقه‌يي وده ده، او واحد د تحلیل هم چې دی کورنۍ ده. اګوستکون په فرد باندې ډېر په دغه معنا باندې باور نه لري. دلته په دې تحلیل کې تر ټولو کوچنی واحد کورنۍ ده، وروسته دولت او یو ټولنه ده، او وروسته ټول بشریت ده په 3 مرحلو کې. ښه، دا اوله مرحله ده د انسان د ژوند. دویمه مرحله دا وایي تجریدي مرحله ده. تجرید یا تجرد د مجرد کلمې سره ارتباط لري. یو عربي اصطلاح ده چې فلسفې کې ده ډېره روزل سوې ده، او د انتزاعي او تجریدي افکارو ډولونه موږ لرو. یعنی هغه افکار چې کیدلی سي، لکه مخکې مې چې وویله، زموږ له نظره کیدلی شي ډېر ضروري نه وي، د جامعه شناسۍ له نظره کیدلی شي موږ هغه شیانو ته فکر کوو چې ډېر ضروري نه وي، ډېر ګټور نه وي، او کیدلی شي ډېر واقعي هم نه وي زموږ په ژوند کې. هماغسې ولې افکارو کې شته، افکارو کې شته. مثلا تاسو د ریاضي فلسفي بحث، انتقادي بحث د ریاضي په هکله وکړئ، بالاخره حیران پاتې کېږي د ریاضي څه شی ده، هېڅ نه پوهېږي چې ریاضي څه شی ده. اصلا ریاضي کېدای شي یو عدد وي، یو عدد. اوس عدد څه شی ده، دا د فلسفې له نظره یو ځانګړی بحث لري. دا ټول انتزاعیات د بلې زاویې چې وګورئ، ټول ذهني موارد دي، ټول یو سر نه. تاسو مثلا وایئ چې یو او یعنې څه؟ یعنې همدغه یو عدد تاسو یو او ځله تکرار کړی دی، بیا وایئ دا یو او یعنې څه شی؟ تاسو طبیعت کې یو شی ورته ښیي چې مثلا دغه یو او واره تکرار شوی دی. بناء خپل عدد په نامه شی د باندې نه لرو. دا انتزاعي مسله ده. تعریفونه همداسې دي. د تصورات د ډېرو اشیاو په رابطه باندې موږ چې کوم ډول برداشت او تصور لرو، خپل عقل، خپل منطق، دا ټول همدغه تجریدي او انتزاعي دي. بیا ډولونه لري، ځینې ډېر طبیعت سره او مادیاتو سره ارتباط لري، واقعیتونو سره، ځینې فاصله کې دي. دی وایي د انسانانو ژوند په دغه مرحله کې له واقعیتونو نه په یو خاصه فاصله کې تیر شوی دی او تیریږي. د هر یو انسان ځوانۍ مرحله ګرمي لري، جوش لري، د انتقاد او د سرغړاوي نښې لري، سرغړونه کولی شي، او ډېر انتزاعي فکرونه کوي، کیدای شي غیر واقعي، ډېر غیر واقعي، کیدای شي ډېر ناګټور فکرونه اما کوي په دې مرحله کې. دا بله مرحله ده د انسان د ژوند. د دې مرحلې ټول کمال په دې کې ده چې انسان فکر کوي زه په ځینو شیانو پوهېږم، او ټول کمال په دې کې ده چې انسان فکر وکړي چې زه ذهنا ډېر پراخ شوی یم. اما دا چې د زه په ژوند کې څه شی واقع کېږي، د باندې څومره تغییر راځي، دا نه ډېره مطرح ده، نه ډېره مهمه ده، یا کیدای شي ډېره د لیدو وړ او د مطالعې وړ نه وي. ذهنا انسانان ډېر پرمختګ کوي د خپل په اصطلاح، د خپل په پوهېدنې سره، اما ژوند د واقعیت د باندې هېڅ تغییر نه یې کړی. بدو شرایطو کې ښه ذهنونه ژوند کوي یا برعکس. اما د ټولنپوهنې بحث خو په دې دی چې دا شرایط د ژوند مهم دي. د ده لپاره په دې وخت کې څوک حاکم دي؟ دا د 18مې پیړۍ، د 19مې پیړۍ بحثونه دي، د 14مې پیړۍ را دې خواته، د رنسانس نه را دې خواته دوره، که څه هم خپله رنسانس دوره شامله په د ده له نظره د بشر په لومړنۍ مرحله کې ده د ژوند. اوس په دې مرحله کې حقوق پوهان، مثلا موږ د 18مې پیړۍ کې د حقوقو نهضت لرو، د حقوقو د لیکلو د تدوین ټولنه چې ده، او د حقوقو د مدافعو نهضتونه چې منځته راغلي. بله 18مې پیړۍ کې فکر کوم په دې دوره کې دا بحثونه مطرح شوي چې انسان هم حق لري، انسان هم حق لري، لکه څنګه چې د نور شیان حق لري. د نور شیانو په رابطه چې فکر کولی شي، د انسان په رابطه هم فکر کولی شي. اما دا فکرونه ټول انتزاعي دي. حاکم خلک حقوق پوهان او بیرته هغه مذهبي کلیسا او معابد دي. بیرته دولت او دولتي نظام یا حاکم نظام په یو ټولنه باندې په داسې یو شرایطو کې یا په دغه عمر کې د بشر مهم دی، هغه تغییرات اصلا په همده کې ښکاري، په همدغه دولت کې او په نظام کې ښکاري، څرګندېږي. او دولت د تحلیل واحد دی. آخري مرحله چې دی فکر کوي، چې اګوستکون فکر کوي موږ د دې مرحلې په پیلېدونکو کلونو کې یاستو، هغه مرحله د اثباتي علم مرحله ده. اثباتي علم د پوزیتیویزم اصطلاح ده چې په دې خاطر ډېر مفصل بحث لري، ما راجع کړی دی راتلونکي لیکچر ته. ولې اوس کوم شیان چې مقدمې په صفت دلته مطرح دي هغه یادوو. په دې مرحله کې وایي علم حاکم کیږي، نه عاطفه. علم حاکم کیږي. کوم ډول علم؟ اثباتي علم. نور تجرید نسته دی، انتزاع نسته ده، لکه مخکې چې وه خیالاتو باندې نور ژوند نه کیږي، افسانو سره هم ژوند نه کیږي. نور د ژوند واقعیتونه تشخیص کیږي، د ټولنې قوانینو سره ژوند کیږي. او د نن ورځې پوهان او متخصصین یا
څېړونکي یا د ټولنې اصلي مدیران هماغه کسان دي چې دغه قوانین تشخیص کوي، پوهېږي پرې باندې، مداخله کوي او مدیریت کوي د ټولنې په ګټه. په دې مرحله کې انسانان هغه پوښتنې چې د دوی لپاره په ژوند کې په کار نه راځي یوازې د پوهېدو لپاره دي، هغه پوښتنې چې یوازې دوی مصروفولی شي، یا هغه فلسفي او انتزاعي پوښتنې او افکار له ځانه سره نور نه لري چې هېڅ ګټه ورته په ژوند کې نه لري. هر هغه څه چې د علم په نامه باندې پېژندل کېږي د انسان په ژوند کې باید خپل رول ثابت کړي، د انسان په ژوند کې خپله ګټورتیا باید ثابته کړي په واقعي معنا سره. همدغه ته دوی علم وایي. نور د دې ادعا دا ده چې پس د دې علم همداسې کېږي. ټول علوم چې دا راتلونکی بحث دی، ټول علوم په یوه مرحله کې واقع دي او خپله قانونمندي چې د هغه لپاره هم درې قوانین دي، هغه خپله قانونمندي چې طی کوي او تېروي، آخري مرحله د اثباتي کېدو ده. هر علم که ژر اثباتي کېږي ټولنې ته ګټور کېږي. او د ده له نظره ټولنپوهنه داسې یو علم ده چې تر ټولو علومو زیاته مهمه ده، د ټولو علومو د شتون په نتیجه کې منځته راغلې ده او په ډېر ښه ډول سره اثباتي کېږي. او دغه شرایط چې اګوست کونت وایي موږ پکې ژوند کوو، د اثباتي کېدو او د اثباتي علومو د حاکمېدو شرایط د دې وروسته. پیشبیني هم دا ده. ښه انسانان په دې وخت کې څوک حاکمان کېږي؟ د ده له نظره هغه کسان چې د ټولنې د کار، صنعت او د ټولنې د سهولتونو تخنیکي برخه کې رول لري، هغوی حاکمان دي په دې برخه کې، صنعتي مدیران. او بالاخره اخلاقي لارښوونکي څوک دي او څوک چې ټولنپوهان دي په یوه معنا باندې، چې وروسته کې په یو بل اصطلاح وایي. د ټولنې عالمان چې د ټولنې په علم باندې پوهېږي او قوانینو باندې پوهېږي همدغوی حاکم کېږي. دوی باید او حتما ټولنه په خپل لاس کې واخلي، ټولنې ته جهت ورکړي، رهنمایي وکړي او د ده له نظره همداسې کېږي. پرته له دې که باید هم ورسره ذکر نه کړو، دی وایي چې پیشبیني د نړۍ همداسې ده. درېیمه مرحله د نړۍ د بشریت د ژوند راغلې ده او هغه همداسې ده. او پس د انسانان د علم تر تاثیر لاندې ژوند کوي، نه د افسانو، نه د انتزاعي افکارو. لږ شی به ورته فکر وکړي، کېدلی شي اګوست کونت هم خپلو خیالاتو کې و، ده هم کېدی شي د نن ورځې واقعیتونو ته خدای نشته دی چې ویې ګوري. مونږ چې کله ګورو دی فکر کوو دی خپل هم په افسانهیي مرحله کې ده. همداسې نه ده؟ نه. 19مه پیړۍ او 19مې پیړۍ را دې خواته د ده له نظره د بشریت په ټوله فضا کې وړه ادعا نه ده، د ټول بشریت په ژوند کې اثباتي علوم حاکم کېږي. پوزیټیویزم، هر هغه شی چې مستقله، مستقیمه او واقعي ګټه د انسان ژوند کې نه لري او رول نه لري، نقش نه لوبوي، هغه نور په ژوند کې نشي پاتې کېدی. دا پیشبیني ده او ډېره جدي پیشبیني هم ده. ټول بشریت دلته موضوع ده او د ټول بشریت د ژوند بقا او ثبات مسله ده، ورته هدف ده چې باید دې ته ورسېږو. بناً دا چارت زه فکر کوم کولی شي دغه ټوله قانونمندي د هغه موږ ته روښانه کړي، چې روښانه یې کړه تر یو حده پورې. اوس موږ تاسې د اګوست کونت د فکر په رڼا کې تاریخ په دریو مرحلو وویشه. اوله مرحله، دویمه مرحله، درېیمه مرحله. ټولې ټولنې په یو ډول سره په یو وضعیت کې نه دي واقع. هره ټولنه خپل تاریخي په یو وضعیت کې واقع ده. هره ټولنه د خپل تاریخي دغه دریو مرحلو په یو وضعیت کې واقع ده، یا په افسانهیي وضعیت کې واقع ده، یا په انتزاعي او تجریدي وضعیت کې واقع ده چې فلسفه حاکمه ده پکې، یا په درېیم مرحله کې چې اثباتي علوم دي لکه دی چې د اروپا او د فرانسې وایي، په دې وضعیت کې واقع ده. هر انسان هم دغسې دی، هره کورنۍ هم دغسې ده. هره کورنۍ د ده د فکر نه اقتباس کوو دغسې. هره کورنۍ له دغه دریو مرحلو په یوه مرحله کې واقع ده، یا په سنتي، عاطفي، اخلاقي او مذهبي په دغو ارزښتونو متمرکزه ولاړه ده، همدغه مرحله خپله طی کوي، یا خپله منځنۍ مرحله طی کوي چې یو څه عقلاني، یو څه انتزاعي او تجریدي، یو څه فلسفي ده، استدلال کوي، مثلا یو بل سره کینی، په ذهني بوختیاو مشغول دي یو بل سره، یا په دې مرحله کې دي نهایتا چې د ځوانۍ مرحله ده، یا په پخوالي کې دي خپل چې هلته اثباتي فکر او اثباتي علم یا تفکر حاکم دی. په دې کې ګټه کوي، د ژوند د بقا لپاره تضمین موجود دی، کار ویشل شوی دی، د ټولنې لپاره نقشه موجود ده څنګه پرمختګ وکړي. د دې مرحلو ترمنځ کوم ډول رابطه ده؟ آیا یوه ټولنه د خپل عاطفي او افسانوي مرحلې له تېرېدو نه وروسته یو ناڅاپه په تجریدي مرحله بدلیږي، که نه د ټولنې د تجریدي مرحلې نه وروسته چې مثلا صنعتي دوره یا دغه اثباتي دوره راځي، د دوی ترمنځ کوم څه واقع کېږي؟ یعنی که د دوی ادعا داسې تاریخي تاسو په نظر کې ونیسئ چې دی وایي چې تاریخ کې انسانانو د درې مرحلې تېرې کړي او تېروي یې، دغه مرحلې څنګه یو نه بل ته اوړي؟
په کوم روش. مثلا ځینې پوهانو خو د انقلاب باور درلودلی دی، د انقلاب نظریه یې وړاندې کړې ده. یوه مرحله چې خپل آخري فرسودګۍ ته ورسیږي، بېکارګۍ ته ورسیږي، خپل داخلي عمیق بدلون سره مخ کیږي، تحول او انقلاب سره مخ کیږي، یو نوی حالت ورسره پیدا کیږي. کارل مارکس د انقلاب نظریه ورکوي، هګل د تیزو انټي تیزو سنتیز مرحله وایي چې یو وضعیت بل وضعیت مخالف منځ کې دی، دریم وضعیت منځ ته راځي. همیشه په دې قواعدو باندې باور لري. دی وایي چې بلې کیدلی سي یوه مرحله کیدلی سي د مخکنۍ مرحلې د بېکارګۍ، د ضعف او د ارزښتونو د سقوط په نتیجه کې نوي شي او بدله شي. خطرناکه کوم ځای کې؟ کوم ځای کې چې ارګانیکي بدلون بدل شي په مطلق بدلون باندې یا بحراني بدلون باندې. دا ورته د بحران او ارګانیک بدلون نمونه ږدي. بحراني بدلون دا دی چې انقلاب وسي، یعنی دغه شته ارزښتونه، اعتبارونه، دغه شیان چې موږ پرې نن حساب کوو، دغه ټول له ارزښته ولوېږي یو ناڅاپه. نور د اعتماد لپاره په ټولنه کې شی پاتې نه وي. د تړلو فورمولونه چې یو بل سره موږ تړل شوي یو، دا فورمولونه یو هم کار ونه شي کولی او په ډېر بد وضعیت سره واقع شي. وایي دا ټولنه چې کوم خپل ارزښتونه له بنیاده له لاسه ورکوي، ډېر خطرناکه مرحله، تاریخي مرحله تجربه کوي. ولې اوړي بلې مرحلې ته. اما یو ډول بله اوښتنه دا ده چې که ممکن وي چې ټولنې مدیران رهبري کړي، هغه ارګانیکي بدلون دی. هغه ورو ورو هره مرحله خپل مخکنی قالب له لاسه ورکوي، نوی قالب ځای ته راځي. ارګانیکي دغه لکه د ژوند او د ژوند کولو طبیعي قانون تر لاندې، تر تاثیر لاندې یو طبیعي حرکت دی. لکه زموږ په ژوند کې چې په صحت کې یا په بدن کې چې کوم ډول تغییرات راځي، ډېر تدریجي، ډېر طبیعي. لکه ارګانیکي تغییر یعنې زموږ د بدن تغییر. موږ څو کاله مخکې دغه عمر نه درلود چې اوس یې لرو. صحیح دی؟ موږ 20 کاله مخکې داسې کسان نه وو لکه اوس چې یو. تدریجي بدل شوي یو په دې ډول، او دا ارګانیکي بدلون دی. دی د ټولنې په رابطه په همدغه ارګانیکي بدلون باندې قایل دی. د ټولنې هره برخه، هر یو وګړی، هره مجموعه، هره کورنۍ یو ډول خپلمنځي بدلون ته رسیږي، او دا خپل تاریخي، ټوله ټولنه ورسره خپل تاریخي تکامل او مرحلې طی کوي. بحراني حالتونه خطرناکه په دې چې خپل ټول سنت او ټول اقتدار د سنت او تاریخ چې مخکې حاکم وو هغه له لاسه ورکوي. دلیل دا دی هر کله چې موږ په تیرو قواعدو، قوانینو او په سنت باندې ډېر ټینګار کوو او خپل مخکني ارزښتونه ډېر کلک رانیسو، دوام او بدلون هماغومره سخته کیږي. ځکه د نوښت مخه نه نیول کیږي. دې ته مو فکر کړی؟ د نوښت او د نوي کېدو مخه نه نیول کیږي. دا د طبیعت یو حاکم قانون دی د اګوست کونت په وینا. که تاسو مقابله وکړئ که ونه کوئ، بدلیږي شرایط، نوي پدیدې منځته راځي. لکه انسانان، نسلونه چې منځته راځي، نوي پدیدې منځته راځي. هر څومره چې مقابله کوئ، شرایط هماغومره سخته کوئ. هر څومره چې مقابله کوو، هماغومره وضعیت تنګوو او سخته کوئ. مګر دا چې مدیریت یې وکړو. د دوی د اصطلاح نه د ټولنې مدبر کسان هماغه ټولنه پېژندونکي دي چې دوی کولی شي په دې خاطر چې ټولنه پېژني، هرې برخې ته یې فورمول جوړ کړي یا ټوله ټولنې ته طرحه او نقشه ورکړي چې له دې وضعیته څنګه راووځي بل وضعیت ته. دلته د اګوست کونت یوه ډېره جالبه وینا ده چې دا کیدای شي زموږ شرایطو سره هم صدق وکړي او برابري وکړي. دی وایي چې زما برداشت دا دی، او د دې جملې نه وروسته نورو جملو کې مشخص ډول سره همدا راغلي، هره ټولنه چې بحران پکې تر یو مشخص وخته پورې په ډېر عمق سره دوام کوي، د دغه بحران په دوره کې خپل راتلونکي ښه دوره منځته راوړي دوی. یعنې معنا یې دا ده چې د هرې بحراني مرحلې وروسته ډېره ښه مرحله ورته روانه ده. د هرې ناامیدۍ په عمق کې د امید مرحله یا د ښه کېدو مرحله را روانه ده. هره ټولنه چې تاریخي او ارزښتي سقوط سره مخ کېږي، د دغه سقوط د عمق په اندازه باندې راتلونکی اوج لري. بیرته هغه مرحله چې د خوشبختۍ د ملتونو او د ټولنې د خوشبختۍ مرحله ده، د سعادت او تمدن او پرمختګ او د عدالت مرحله ده، هغه همیشه د یو ډېرې بدې تجربې نه وروسته واقع کېږي. هر څومره چې ستاسو په ژوند کې بحران دوام کوي، له هغې وروسته مرحله ډېره ښه مرحله ده. که غلط نه کو، یو برداشت دا کېږي چې همیشه ښه وضعیتونه د ټولنې په بدو وضعیتونو کې منځته راځي. د بدو وضعیتونو تر تاثیر لاندې شته استعدادونه یا هماغه انټوجیني فردي قدرت ایجادوي چې د ټولنې د تغییر لپاره دا نسل فکر وکړي او کار وکړي. ورو ورو اړتیاوې بدلیږي او زیاتیږي، نوي کېږي، رسیدګي ورته نوي کېږي او بدلیږي، تغییرات پکې ممکن کېږي.
تلفات هم پکې راځي، انسانان پکې ډېر ارزښتونه خپل له لاسه ورکوي، خپل ژوند پکې له لاسه ورکوي، ډېر څیزونه ټولنه پکې له لاسه ورکوي، اما له دې مرحلې اوړي بلې مرحلې ته. نو بناء په دې خاطر چې دی متهم په دې د محافظه کار ټولن پېژندونکی دی، دا جمله یې ډېره جالبه ده چې هره ټولنه د بحران له وضعیته وروسته ډېر ښه وضعیت ته ور روانوي، او که په ښه وضعیت کې ښه وضعیت مدیریت نشي احتمالا کولی شي دا ارزښتونه سقوط وکړي او بحراني حالت ته ورسیږي. آخري مورد اوس دغه پرمختګ چې دی وایي چې د بشر د پرمختګ 3 مرحله ییز قانون چې اوله مرحله د افسانو، اسطورو، ایمان، اعتقاد او دغه ډول باورونو مرحله ده، دومه مرحله د انتزاع او تجرید او د ځوانۍ مرحله ده په یو بل معنا، او دریمه مرحله د اثباتي او د علمي پرمختګ مرحله ده. د دغه قانون پیل څنګه کیږي په هر ټولنه کې، او د دغه تغییر لپاره که موږ غواړو کار وکړو یا وپوهیږو چې دا تغییر را روان دی که نه دی، موږ تجربه کړو، د څه شي نه وپوهیږو. د ده ځواب دا دی چې اصلا فکري تکامل دا تغییر ممکن کوي. هر ټولنه باید اول فکرا تکامل وکړي او بدل شي، تر څو چې موږ په هغه مخکني سبک، په مخکني موضوع، په مخکني روش او په مخکني ډول سره فکر کوو، هیڅ نوی شی منځته نشي راتلی. هر کله چې موږ له مخکني وضعیته، له مخکني موضوع، له مخکني روشه او له مخکني هدفه لږ څه پورې او لږ څه متفاوت فکر کوو، همدغه د فکر امکان د ټولنې د بدلون امکان منځته راوړي. ټولنه هغه وخت تکامل کولی شي، بدلیږي او پرمختګ ممکن کیږي چې د انسانانو فکر تکامل وکړي. دغه ډول چې نن سنجوي که سبا یې هم وسنجوي، د دوی په ژوند کې کوم خاص تغییر نه راځي، او که دغه ډول چې 20 کاله مخکې سنجولې ده نن بل ډول سنجوي او 10 کاله وروسته بل ډول سنجوي فکر کوي، د انسانانو په ژوند کې 10 کاله 20 کاله وړاندې اوس او 10 کاله وروسته تغییرات راځي. بناء دغه قانون 3 مرحله ییز قانون نښې او انطباق په ټولنه کې د فکري تکامل سره نږدې دی. بل په ټولنه کې نور لاملونه هم شته د فکري تکامل را دي، خو فکري تکامل یوازینی دی. نور لاملونه هم ډیر زیات دي چې ټولنه تغییر ممکن کوي. دی وایي نفوس مثلا ډیر زیات مهم دی، جمعیت، شمیر د انسانانو. هر څومره چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې زیاتیږي، اړتیاوې زیاتیږي، نقش زیاتیږي، تعامل پیچلی کیږي، رابطې د انسانانو پیچلی کیږي، او د دغه اړتیاو، د دغه تعامل او د دغه قوانینو چې بیا پیژندل کیږي، د دوی په رڼا کې انسانان بیرته مکلف دي چې خپل ضرورتونه د رفع کولو لپاره هڅې وکړي. د دغه ضرورتونو چې دا ټولنه ورته تعریفوي، د دوی په رفع کولو کې، په هوارولو کې او په ځوابولو کې همدا انسانان چې وده کوي، تغییر په ټولنه کې ممکن کیږي ورسره. دی مثلا دا قانون خپل په ډېر کلیاتو کې د ټول بشر د ژوند د شمیر نه راخلي. هر څومره چې موږ مخکې ځو په هغه دوره کې، هر څومره چې تاریخ کې مخکې ځو په هغه دوره کې انسانانو شمیر کم و، هر څومره چې دې خوا ته راځو د انسانانو شمیر زیات سوی دی. ځکه خو قوانین پیچلي کیږي، عمومي کیږي. دا 2 خاصیته چې هر قانون باید کشف سوی قانون باید دا خاصیتونه ولري. په ټولنه کې یو عمومیت دی، یو پیچلتیا ده. د نن ورځې قوانین د 500 کلونو وړاندې قوانینو سره ډیر تفاوت لري او ډیر پیچلي شوي دي، چې دا په راتلونکي بحث کې د په اثباتي هغه سره وړاندې کوم. فکري تکامل همیشه په ټولنه کې ممکن شوی دی. اراده، ټولنیز شرایط بدلیدنه، فکري تکامل او دا یې لاملونه دي. اصلا دا که مدیریت سي او کنټرول سي، ورسره ممکن کیږي چې ټولنه بدله شي او خپل یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ورسي. دا زموږ نسل او موږ پورې مربوطه ده چې تشخیص کړو چې موږ په کومه مرحله کې واقع یاستو. اوس د اګوست کونت نظریه که دغه 3 مرحلې قانون موږ تشخیص کړو، تفکیک کړو، زموږ ټولنه کوم ځای کې واقع ده. دا هغه پوښتنه ده چې تاسو ته راجع ده، باندې بحث کولی شئ، ځواب کولی شئ، نقد او نظر کولی شئ. زما بحث د اوس لپاره همدلته پای ته ورسېده. راتلونکي لیکچر کې د پوزیټیویزم او د علومو سلسله مراتب تر هغه دینه پورې چې اګوست کونت ادعا لري، تر هغه بحث پورې رسوو او پای ته رسوو. له تاسو ډېره مننه کوم، ډېر تشکر. اوس لپاره ستړي مه شئ.